هر ملت چې شاعر نه لري نادار دی. هر ملت چې شاعر نه لري نادار دی، خو شاعر چې قوم نه لري نو خوار دی. په قلم سر به څوک عالي مرام سر نه کا، په خپل سر به څوک عالي مرام سر نه کا، چې روان د قام په سر کې شي سردار دی. چې په لاس کې د قوم سرمایه ده، نو شاعر که وي غریب هم دنیادار دی. چې په نظم سره درومي نو ملت شي، چې په نظم سره درومي نو ملت شي، خو بې نظمه که کاروان وي هم بیکار دی. د ستوري رادیو تلویزیون ډیرو قدرمنو اوریدونکو، په استدیو کې را سره ګران همکار او د خپرونې میلمه ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم. هیله ده چې ټول راته جوړ، روغ او خوشحاله اوسئ. دا دی د افغان ادبي ستوري د خپرونو په لړ کې نن شپه د افغانستان د ادب د 5 ستورو څخه یو ملي او خوږژبی شاعر لیکوال ارواښاد قیام الدین خادم صاحب به تاسو ته در وپېژنو او د دوی په ژوند، اشعارو او ادبي زیار به هم خبرې وکړو. او همدارنګه ګرانو اورېدونکو باید ووایم چې د ارواښاد خادم صاحب زوی هم چې هغه هم ښه شاعر، ستر لیکوال دی، روشان خادم صاحب هم د ځانه سره لرو، چې دوی به د دوی د ادبي ژوند او د دوی د فرهنګي زیار په هکله به هم تاسو ته معلومات درکړو. هیله ده چې د خپرونې تر پایه پورې زموږ سره اوسئ او د خپرونې نه خوند واخلئ. ګران همکار ستوري صاحب، السلام علیکم، ښه راغلاست خپرونې ته. خوشحاله یم چې ستوري صاحب د ځان سره په خپرونې کې لرم. وعلیکم سلام درنې او قدرمنې همکاري، خوشحاله اوسئ. ډېره زیاته مننه ستاسو نه او د درنو اورېدونکو نه چې دا دمګړۍ موږ سره یوځای شوي دي. زه هم په خپل نوبت سره د دې خپرونې درون او قدرمن میلمه روخان خادم صاحب ته هرکلی وایم، هرکلی دې راشي، او هم درنو او قدرمنو اورېدونکو لیدونکو ته چې دا دمګړۍ موږ سره یوځای شوي دي، زموږ خپرونه ګوري اوري، دوی ته مړ سلامونه، ډېرې ډېرې سلامونه رسوم. او هم ته هیله کوم چې د خپرونې تر اخره پورې، تر پایه پورې موږ سره اوسي. په دې خپرونه کې د ارواښاد مولانا قیام الدین خادم صاحب د ژوند او فن په باره کې ډېر څه شته دی چې هغه به د هغه د زوی روخان خادم صاحب له خولې نه او زموږ د خپرونې لارې نه تاسو واورئ او وګورئ. ډېره زیاته مننه. هیله کوم. نو راځئ ګران همکاره، لکه څنګه چې مو وویله، زه ورته به د علامه ارواښاد قیام الدین خادم صاحب په هکله به هغه څه چې زه ورته ویل غواړو شروع یې کړو او بیا به په ژوندي ډول د خپرونې میلمه ته هم بلنه ورکړو. نو مهرباني وکړئ تاسو شروع کړئ او زه به هم درسره ملګرې سم. مننه. قیام الدین خادم په 1286 لمریز کال د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ په یو روحاني کورنۍ کې دنیا ته سترګې پرانیستې دي. د ارواښاد خادم پلار مرحوم ملا حسام الدین اخوند په خپله سیمه کې یو مشهور او پوه عالم و. خادم صاحب 2.5 کاله په لوړګي کې اوسېده او همدلته یې د شاعرۍ، لیکوالۍ او ادبیاتو سره د هغه د مرموزې لیوالتیاوې راوټوکېدلې. قیام الدین خادم د خپل د اصل او نسب په اړه په خپل یو شعر کې داسې وایي: د پلار لخوا لمسی د مې عمر یم زه، د پلار لخوا لمسی د مې عمر یم زه، د پلار د مور نه د اخون بابا پسر یم زه،
مور مې له پلاره د فقیر صاحب نسب ته رسي مور مې له پلاره د فقیر صاحب نسب ته رسي د مور له موره د خواجه احرار زیګر یم زه مهرباني ارواښاد خادم صاحب په پښتو ادب کې یو ځانګړی ځای لري او په همدې سبب هغه د پښتو ژبې او ادب د ځلانده ستورو څخه یو ستوری ګڼل کیږي هغه د پښتو ژبې او ادب په باب په زړه پورې منظوم او منثور اثار لیکلي دي د ادبي هلو ځلو ترڅنګ نوموړی په سیاست کې هم ښکاره ونډه درلوده او دا د ویښ زلمیانو د ګوند د بنسټ ایښودونکي غړو له ډلې نه و استاد قیام الدین خادم د افغانستان د سیاسي شخصیتونو په ډله کې یو فعال نامتو شخصیت دی چې هر وخت د وخت او زمان سره جوخت یو ستر سیاسي اقدام کړی دی هغه برسېره په دې چې د ویښ زلمیانو د ګوند له مؤسسینو څخه و په 1345 لمریز کال کې د افغان سوسیال دیموکرات ګوند هم تأسیس کړ چې د افغان ملت په نامه شهرت لري د دې ګوند لومړنۍ مؤسسه کنګره په همدغه کال د کابل د میوند واټ په 2مه برخه کې د خادم صاحب په کور کې دایره شوه چې 42 نورو ملي شخصیتونو هم پکې شامل وو دغه ګوند مرامنامه او اساسنامه هم خپله استاد قیام الدین خادم صاحب لیکلې ده ستوري صاحب که مو اجازه وي نو راځئ چې د خپرونې میلمه ډېر په انتظار پرېنږدو او زه به خادم صاحب هم خپرونې ته راوبلم چې نورې موضوعات به دی په خپله موږ ته خپل په ژبه موږ ته ووایي که ستاسو خوښه وي بلکل مې خوښه ده خادم صاحب ته به بلنه ورکو چې هغه زموږ سره په خپرونه کې شریک دی خادم صاحب هرکله راشي په خیر رالی ډیره مننه کوم ستوری صاحب تورپیکۍ خور ته سلامونه وړاندې کوم تاسو سره د الله خیرونه درته پېښ کړي اجرونه دې درته درکړي ستاسو ډیرو محترمو اورېدونکو او لیدونکو ته هم احترام وړاندې کوم سلام ورته وړاندې کوم نیکې هیلې او ارادت ټولو ته وړاندې کوم الله دې ټول خوشحاله لري زه ستاسو په خدمت کې یم او که څه پوښتنې په دې باب لرئ زه حاضر یم تر څو هڅه چې وکولی شم ستاسو پوښتنو له د خپلو ستاسو د راډیو د محترمو اورېدونکو پوښتنو له کوم ځوابونه ورکړم او په عین زمان کې ستاسو د دغه زحمتونو ډېره قدردانۍ کوم ډېر تشکر ته کوم او کورودانۍ تاسو ته وایم چې په دغه خړه پړه سیاسي فضا کې هم تاسو لګیا یاستئ د افغانستان دغه ستر شخصیتونه وار په وار د افغانستان ځوانانو ته او د افغانستان نوي نسل ته ورپېژنئ زمونږ د وطن حالات په دغسې حالاتو رابدل شوي دي چې نن سبا کې حقیقي معلومات خلکو ته نشي رسېدی او یا نه دي رسېدلي او په تېرو 40 کلونو کې د افغانستان د ډېرو مخورو په سیاسي کارونو په ادبي فعالیتونو په نورو هلو ځلو چې د یو واحد ملت د جوړولو او د یو واحد او قوي ملت د راپاسون دپاره یې کړې وې په دې باندې خلکو په رنګ رنګ خاورې اړولي زمونږ افتخارات او زمونږ ویاړونه د نورو په نامه شوي یا زمونږ نه اخیستل شوي دي یا ته نه بېخبره ساتل شوي د ستاسو دا خواري په دې لاره کې د قدر وړ ده او تاسو ته د خدای اجرونه درکړي او تاسو چې زما عزتمن ستر پلار علامه قیام الدین خادم په دومره درنښت باندې یاد که زه ستاسو ډېر مشکور یم او ممنون یم او هغه د رحمان بابا شعر دی چې وایي زه رحمان په درنو دروند په سپکو سپک یم درانه خلک درانه یادې ستاسو د کور ودان وي بیا هم روشن صاحب زه هم خپل د مینې او خلوص ډک سلامونه تاسو ته وړاندې کوم خوشحاله یم چې یو ځل بیا د روشن صاحب سره د ستوري رادیو تلویزیون کې خبرې اترې لرو ښه راغلاست هرکله راسئ روشن صاحب دا چې د ژوند بوختیاوي او رسمیاتو سره بیا هم موږ ته مو وخت راکوئ او ستوري رادیو استودیو ته مو تشریف راوړئ نو نړۍ مننه کوم روشن مننه کوم زه که اجازه راکړئ یوه خبره یادګیرنه کومه هغه دا ده چې د ستاسو د خپرونې نننۍ خپرونې ته ما یوه ډېره مهمه جنازه چې د هغو ته ونه شم رسېدی ستاسو خپرونې ته مې ځان راورسوه هغه زمونږ یوه پښتنه خور وه پروین قریشي نومې ده په 1990 کال کې چې موږ په کاناډا کې د پښتنو کلتوري ټولنه جوړه کړه دا بیبي زمونږ د ټولنې
د مالی چارو مشره وه او تر اخره پورې په دې لاره کې هلې ځلې وکړې او ډېره مبارزه پښتنه ښځه وه. الله دې ورته جنتونه نصیب کړي او خدای دې ورته اجرونه ورکړي. امین. روشن صاحب تاسو خو یو پیژندل شوی څیره یاست او ستاسو هلې ځلې او خدمتونه د قدر وړ دي او ټول ستاسو د ټولو هلې ځلو سره اشنایي لري، تاسو پیژني. خو بیا هم که د خپرونې په پیل کې روشن صاحب په خپله خپل څه پیژندنه اورېدونکو ته ووایي او خپل د فرهنګي ژوند او هلې ځلو په هکله رڼا واچوي نو خوشحاله اوسو. ډېره مننه کوم ستاسو د خپرونې وخت 1 ساعت دی. زه به کوشش وکړم چې ډېر مختصر په ډېرو بعضې خبرو باندې راشم. نوم خو مې تاسو معرفي کړ روخان خادم. زه په 1331 کال کې په ننګرهار کې په خادم مینه کې زیږېدلی یم او د هغې نه وروسته مې بیا مکتب څه په کابل کې په دقیقي بلخي کې د رحمان بابا په لیسه کې په ادبیاتو پوهنځي کې تعلیمات مې څه مکمل او څه نامکمل پاتې شو رانه د جهاد او د کمونیستي کودتاګانو د وینو لختي بهیدنو ټول خلک په دې لټه کې وو چې خپل ځانونه وساتي په یو شکل د اشکالو باندې او د دغه سیلاب د مخې نه ځان بچ کړي. زه هم مجبور شوم د وطن پرېښودو ته راغلو او په 82 کال کې زه راغلی یم کاناډا ته او په کاناډا کې اوسېږم. په کاناډا کې ما فرهنګي برخه کې، په سیاسي برخه کې، په ټولنیزو برخو کې، په دې ټولو برخو کې ما برخه اخیستې. د خلکو سره په ډېرو شیانو کې مې ونډه درلوده، په ډېرو شیانو کې زه خپله مؤسس د ډېرو ځایونو یم. 3 اخبار مې په کاناډا کې چلولي دي چې زه په یو وخت کې د افغان ملت د ګوند د مرکزي ارګان یعنې د افغان ملت د جریدې څو کاله زه مسؤل چلوونکی وم په کاناډا کې. د دې ځای نه مې چلو او ډېره جالبه خبره پکې دا ده چې دغه اخبار ما په لاس لیکلو په هغه وخت کې نه ټایپ و، نه کمپیوټر و او نه خبرونه دغسې اسانه و لکه دا نن چې دي. ما به خبرونه د رویټر نه په بیه اخیسته په هغه وخت کې. دا اخبار مې چلولی. بیا مې ورپسې د ساروان په نامه باندې یو اخبار وچلو چې دا زمونږ د پښتنو د کلتوري ټولنې نشراتي ارګانو د هغې مسؤل وم. د هغې نه وروسته مې بل اخبار را شروع کړ چې د هغې نوم ګډ هېواد و. د ګډ هېواد اخبار ما تقریبا 8 کاله وچلو او دا ټول شیونه ما په خپل ځان یوازې کول او د دې ټولو مصارف مې د جیبه ورکول او دا مې په خپل ځان فریضه ګڼله ځکه چې ما ته زما د سترې علمي کورنۍ هغه میراث ما ته پاتې و. زمونږ کورنۍ ډېره روښان فکره علمي کورنۍ ده. زما په کورنۍ کې بې سواده څوک نشته، ټول تعلیم یافته دي. خو جالبه دا ده چې زمونږ په کورنۍ کې د ژورنالیستانو تعداد بیخي زیات دی. مطبوعاتیان زمونږ په کورنۍ کې زښت ډېر دي. زما 3 خویندې د افغانستان د مطبوعاتو هغه ځلانده ویاندویانې وې او دوی په ټلویزیون کې په راډیو کې ډېره برخه اخیستې ده د پښتو ژبې د خدمت لپاره، د پښتنو د خدمت لپاره، د خپل قوم د ویښولو لپاره زحمت سره اخیستې. دا تکلیفونه ټولو ګاللي دي موږ ټولو او دا زموږ فریضه وه. دا زموږ د پلار وصیت او نصیحت و چې د خپل قوم په خدمت کې د هیڅ شي نه مصرفه ونه کوي او د خپل قوم خدمت وکړي. دا د آخرین وصیت دی. په کتاب کې په اشعارو کې هم راغلي دي دا شیونه. نو دومره به کافي وي. زه ګمان کوم چې نورو خبرو ته وخت پاتې شي. ډېر تشکر کوم د دې پوښتنې نه. د خپرونې په ترڅ کې به په وخت سره د قدرمن خادم صاحب تپوسونه کوو ځکه چې دا خپرونه همدا ستاسو د خادم صاحب ژوند او فن ته دغه شوې ده، وقف شوې ده. ستاسو په باره کې به موږ دغه کوو ځکه تاسو په خپله یو لوی شاعر او ادیب او لیکوال هم یاست سره د نورو ترڅنګ. نو بیا به تاسو نه خپل اشعار اورو. نو تورپیکۍ خور که تاسو کومه پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ پوښتنه وکړئ او که نه نو دغه کمنټونه که امکانات یې چې تېر نه شي نو بیا دغه هغه شروع کوي بیا به وروسته دغه وکړو. بله پوښتنې خو ډېرې دي حتما به پوښتنې کوو خو دغه کومنټونه چې دوستان راغلي دي او خادم صاحب ته هم سلامونه وړاندې کړي دي تاسو ته ما ته دغه د دوی سلامونه به زه روشن خادم صاحب ته وړاندې کړم بیا به خپل خپرونه ادامه ورکړو. دوستان ډېر راغلي دي روشن خادم صاحب او ټول غوږ دي چې دا خوندوره خپرونه واوري.
نو دوی په لومړي سر کې زه د شکیب خان د کومنټ څخه وینم استوري صاحب بیا که کوم کومنټ را څخه پاتې سو بیا به تاسو لیدل بیا به تاسو ووایاست. زه بیا درته دا اوس وایم چې مصطفی سلامونه او نیکې هیلې لیکلي او محمد ترکی صاحب دا د دې نه مخکې دي. بله قدرمن ورور مې شکیب خان خپرونې ته راغلی دی، ګران ملګری عبید الله فضل صاحب خپرونې ته راغلی دی چې سلامونه او نیکې هیلې او قدرمن روشان خادم صاحب ته تاسو ته ماته او ټولو اورېدونکو ته وړاندې کړي چې د دوی راتګ ته هرکلی وایم، سلام پې علیکم سلام وایم. همدارنګه قدرمن محسن خان صدیقي صاحب راغلی دی چې سلامونه لیکلي دي. قدرمن ترکی ورور مې راغلی دی چې دوی هم سلامونه او نیکې هیلې وایي ټولو ته چې هر یو ته ښه راغلاست وایم. ډېر ګران مشر او ملګری چې تل خپرونې په مینه اوري او زموږ ملتیا کوي، شیرزاد صاحب د مسکو څخه د روسیې څخه وبخښئ زموږ خپرونه اوري چې سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوي چې سلام ته علیکم سلام وایم، ښه راغلاست ورته وایم. ګران مشر داود صدیق صاحب خپرونې ته راغلی دی چې زه لومړی ځل دوی په خپرونې کې ګورم، دوی وایي چې ډېر ښه د لا بریاو په هیله او وځلیږئ. نو سلامونه یې تاسو ته ماته او ټولو اورېدونکو ته وړاندې کړي دي او روشان خادم صاحب ته سلام وړاندې کړي. زه داود صدیق صاحب ته ستړی مسې وایم، هرکلی وایم، خوشحاله یم چې دا مشر زموږ سره په خپرونه کې دی. ډېر ګران مشر ابو یاسر ورور مې هم راسره دی چې دوی هم سلامونه وړاندې کوي. ګران سورج صاحب راسره دی او قدرمن سروار عبدالوهاب صاحب راسره دی. خورشید زدران صاحب راسره دی چې هر یو سلامونه او نیکې هیلې ټولو ته وړاندې کوي چې زه د دې ټولو اورېدونکو ته سلام پې علیکم سلام وایم، خوشحاله یم چې دوی زموږ سره په خپرونه کې دي. همدارنګه شیرزاد صاحب لیکي چې وایي درنې تورپیکه جانې په ډېر درناوي سره وړاندیز کوم، هیله ده یو ځل بیا د افغان ملت ګوند د تاسیس او مشرتابه په اړه اورېدونکو ته معلومات ورکړئ. شیرزاد صاحب ولې نه؟ اوس روشان خادم صاحب زموږ سره دی، نو دوی به حتما په دې هکله تاسو ته معلومات درکړي. نو دغه سلامونه وه روشان خادم صاحب چې ما تاسو ته وړاندې کړل، نو اوس تاسو پوهېږئ او د سلامو ځواب. ډېره مننه کوم تورپیکۍ خور، کشکې ما کولی شوی چې دغه ټولو محترمونو نومونه مې بیرته په دې خپل علیکم سلام کې ذکر کړی وی. دا خو ټول درانه خلک دي، زما احترام دې ومني، نشم کولی د هر یو نوم یاد کړم، خو زه ډېره مننه کوم چې د دې خپرونې اورېدو لپاره ټول داسې تلوسه درلوده او ورته حاضر دي دا خپرونه اوري او زمونږ خبرې سره اوري. د ټولو د الله پاک کور ودان لري او خدای د ټولو ته نیکۍ په مخ کړي. مهرباني. مننه خادم صاحب. موږ خو چې ما استوري صاحب یو څه معلومات د ارواښاد قیامالدین خادم صاحب په هکله موږ وویله، نو راځئ دغه اخرنۍ پوښتنه چې قدرمن ملګري کړې ده دا به تاسو ځواب ورکړئ او بیا به موږ هم خپل سوالونه ستاسو څخه وکړو. د دې نه مخکې فضل مولا تورکی صاحب هم خپرونه کې حاضر دی، سلامونه کوي خادم صاحب ته، تاسو ته او موږ ټولو ته. علیکم سلام، ښه دې راځي استاد په خیر راغلی. ډېره مننه کوم، ډېره مننه کوم. زه دغه محترم ورور دغه پوښتنې ته چې د افغان ملت د ګوند د تاسیس په باب باندې معلومات د سره وړاندې شي، زه به دا معلومات ورته وړاندې کړم. څه زما د سترګو لیدلی حال دی، څه د مرحوم عبدالله بختاني خدمتګار صاحب د یو کتاب کې لیکلي دي، هغه کتاب نوم د ملي ادب او ژورنالیزم خادم. دا کتاب 2 ځلې چاپ شوی دی، یو ځل خپله بختاني صاحب چاپ کړه، په دویم ځل باندې په دې باندې ډېرې نورې زیاتونې وشوې او د دویم جلد هغه اهتمام یې هم ما کړی دی. او په دې کتاب کې د خادم صاحب په باب باندې بختاني صاحب زخته ډېره خواري کړې ده، ډېر موثق معلومات پکې دي او ډېر مستند شیونه پرې راټول کړي دي، مفصل غږېدلی دی تر یو حده په دې کتاب کې. زه بختاني صاحب روح ته د الله پاک مونږ جنتونه غواړم، خدای دې ارامه لري. هغه شخصیت ډېر د قدر وړ انسان او د پښتو ژبې دپاره ډېر زحمتونه ګاللي دي، ډېر تکالیف یې ګاللي. زه دا یوه خبره کوم چې زمونږ د پښتو او پښتنو دغه ستوري دا د افغانستان په ننني نسل او په آینده 300 کلونو کې هم چې د پښتنو نسل ژوندی وي او رالویږي، په دې ټولو حق لري، ځکه دی وو چې د پښتو ژبې د پښتنو د خدمت د یو قوي ملت د جوړېدو لپاره دی دا بنیادونه کېښوده، څه په سیاست کې، څه په ادب کې، څه په ثقافت کې او څه په اولسي ادبونو کې.
دا خلک د قدر وړ دي. نو زه په دې خاطر باندې د بختاني صاحب نوم په ډېر احترام یادوم او په ما د هغه احترام بالکل فرض دی. هغه ما ته داسې و لکه خپل یو کاکا. نو د هغه په کتاب کې هم ډېرې خبرې دي. زه به اول داسې وکړم دغه ښاغلي ورور په جواب کې به ووایم چې د دې خپل د سترګو لیدلی حال وایم. مهرباني. هغه دا دی چې که غلط نشم زما خیال دی چې کال 1341 دی. زه په دغه وخت کې د مکتب په 11 یا په 12 صنف کې وم. یو ورځ کور ته راغلم چې زما د پلار دا خونه زمونږ په کور کې بیخي بېله وه، هلته د کتابخانه وه، د لیکلو دوستان ملګري ټول به هماغه یو ځای کې کاته. نو زما عادت و چې زه به هر کله کور ته راتلم اول به مې د پلار سلام ته تلم، چې د کور نه به وتم هم ما به د خپل پلار سلام اول کوو بیا به وتم. نو چې راغلم همداسې کوټې ته ننوتم نو خدای بخلی ناست دی په یو کاغذ کې یو څه لیکل کوي. نو ما ورنه پوښتنه وکړه چې مالې بابا څه لیکي؟ موږ کور کې خپل پلار ته بابا ویلې. نو ما ته مې پلار وویلې چې د یو سیاسي ګوند د جوړښت لپاره د مرامنامې په لیکلو مصروف یم. دا د خولې عبارات او زما د سترګو لیدلی حال و. نو دا مرامنامه او اساسنامه د دې ګوند لپاره خادم صاحب خپله جوړه کړه. د هغې نه وروسته د افغانستان په دغه ټولو شخصیتونو د پښتنو په خدمتګارانو په دې ټولو باندې یو ګرځېدلی دی او ټول دغه ګوند د جوړېدو لپاره را دعوت کړي دي. په هغې کې ډېر کسان دي، زما به نومونه یاد نه وي، د ټولو بعضې شخصیتونه دي چې زه باید نومونه واخلم تاسو ته. یو پکې مرحوم حفیظ الله خان عبدالرمزی و، قدیر خان عبدالرمزی و، مرحوم غلام محمد خان فرهاد دی، پاپا مونږ ورته وایو چې هغه د ټولو د پلار حیثیت لري، ډېر محترم شخصیت تېر شوی دی په خپل وخت کې هغه و. نو نور کسان هم پکې ډېرو او په دې جمله کې یعنې 42 تنه دي ټول زما په حافظه کې اوس نشته، خو دغه معروف کسان اوس زما په یاد دي. د دې کسانو په شمول باندې دا ټول سره راټول کړه او د ګوند اولینه کنګره زمونږ په کور کې په میوند جاده کې چې هلته زمونږ کور او د هغې په سر باندې لیکل شوي خادم مینه. ډېر خلک دا لوحه به ورته اشنا وي. دې کور کې دغه جوړه شوه، کنګره جوړه شوه او تر ډېرو ناوخته په دې خبرو باندې او بحثونو باندې دا تېر شو. زه هملته ناست یم، د کنګرې شاهد حال یم، دا ټول شیونه زما په مخ کې تېر شوي دي. په کنګره کې د ګوند مرامنامه یو په یو ولوستل شوه د خادم صاحب لخوا نه او بیا د ټولو ګډون کوونکو لخوا نه په بیخي په قاطع اکثریت سره هره ماده لوستل شوې او پاس شوې ده. لوی بحث چې راپېښ شو د ګوند په نوم باندې پېښ شو. مرحوم فدا محمد فدایي صاحب هم په دې کې و، په دې باندې راپېښ شو. هغه خبره دا وه چې د ګوند د نوم دپاره خادم صاحب د افغان ملت نوم پیشنهاد کړی و او فدا محمد فدایي هغه مرحوم یوازې د ملت نوم پیشنهاد کړی و. په دې نوم ډېر بحثونه وشو، خو بالاخره هغه قوي دلایل پکې دا و چې خادم صاحب دا دلیل ویلی چې ملت یعنې د چا ملت؟ کوم ملت؟ د ترکو ملت، د هندوستان ملت، د کمبل قوم ملت. مګر که موږ وایو چې افغان ملت په دې کې ډېرې خبرې نغښتې دي. یو خو دا مشخصه کېږي، واضح کېږي چې دا د افغانانو ملت دی، دا یوه خبره. او بله خبره چې د افغان د کلمې لاندې موږ د افغانستان ټول قومونه او ټولې پرګنې راټولولی شو او د دې نه موږ کولی شو چې یو قوي او واحد ملت جوړ کړو. د دې هدف خو بالاخره په دې خبره رایګیري وشوه. د رایګیرۍ په اخره کې دغه د افغان ملت نوم په قاطع اکثریت سره پاس شو، دا د ګوند نوم شو او د هغې نه وروسته د اخبار د چلولو دپاره خبرې وشوې. وظیفه ورکړل شوه فدا محمد فدایي ته چې په دغه کې د ګوند په دغه اوله کنګره کې چې کوم انتخابات وشو ټولو په ګډه سره په غلام محمد خان فرهاد باندې دعا وکړه چې د ګوند د رئیس په حیث باندې ونومول شو. اول سکرټر جنرال پکې مرحوم خادم صاحب و، دوهم سکرټر جنرال پکې مرحوم فدا محمد خان فدایي و. فدا محمد خان فدایي یو ښه شخصیت دی، خلک یې دومره ډېر نه یادوي، خلک پرې خبرې هم نه کوي. د اقتصادي علومو کې دومره ماهر شخصیت و چې حد یې نشته. او زه افسوس کوم چې په دې شخصیت باندې تر اوسه چا ډېرې خبرې ونه کړې. دا د یادولو خلک دي،
غلام محمد خان فرهاد د یادولو شخصیت دی، حفیظ الله خان عبدالرحیم د یادولو شخصیت ده. دا ډېر قوي مبارزین وو، دوی په دغه لاره کې ډېرې سختې مبارزې کړي دي. خیر ډېر کسان نور هم دي. وظیفه ورکړل شوه چې د افغان ملت په نامه دی د اطلاعات او کلتور وزارت ته درخواست ورکړل شي چې د یو اخبار اجازه واخیستل شي. د اخبار اجازه واخیستل شوه او هغې کې فیصله دا شوې وه چې هلته به لیکل کېږي چې د امتیاز او مؤسس خاوند افغان ملت ګوند رئیس د ګوند رئیس غلام محمد خان فرهاد. دا خبره لکه څنګه چې فیصله شوې وه په هغه شکل باندې تطبیق نه شو، او د اخبار چې کله راووتو په هغې کې نور شیان لیکلي وو چې په دې کې ډېر دغه راغله چې ښکته پورته خبرې د مشرانو په منځ کې ډېرې راغلې، څوک خوابدي شو، څوک یو رقم، څوک بل رقم. خو خادم صاحب په دې ټولو کې بیرته مصلحت دا وکړه چې اوس چې شوي دي شوي دي، موږ نه نور اساسي کارونه پاتې کېږي، دې باندې به سر نه خوږو. د هغې ورځې نه وروسته ګوند د افغان ملت په نامه ونومول شو او غلام محمد خان فرهاد د ګوند د مؤسس په نامه باندې مسما شو او خلکو ته معرفي شو. دغومره لنډ مختصر معلومات به پرې کافي، که بیا څوک غواړي چې ډېر معلومات ولري په دې برخه کې ما ته د ژوند ووهي، زه په ساعتونو ورته ډېر معلومات نور هم او ډېره مننه. ډېره مننه. شیرزاد صاحب وایي چې نړۍ مننه ویاړمن خادم صاحب چې ستاسو د هر اړخیزه معلوماتو څخه یوه نړۍ مننه کوم. الله تعالی مو تل روغ رمټ خوښ او د اوږد عمر خاوند لره. همدارنګه ګران ملګری مو شیرین قیام صاحب خپرونې ته راغلی دی، وایي د ستوري رادیو تلویزیون مشرتابه پتمنې تورپیکی جانې او دروند ستوري صاحب ته د زړه له کومې درناوی وړاندې کوم. ستاسو دروند میلمه روشان خادم صاحب ته چې د علامه خادم صاحب د کورنۍ روښانه څراغ دی ښه راغلاست وایم. ویاړم چې د ستوري رادیو تلویزیون مشرتابه د پښتو ادب د خدمتګارانو چوپړونه خلکو ته روښانه کوي. په درنښت شیرین قیام. نړۍ مننه قیام صاحب، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. خوشحاله یم چې موږ خپرونه اورئ او هر کله چې څه وایم سلام ته مو علیکم سلام. مهرباني ستوري صاحب. قدرمن خادم صاحب، تاسو خو مخکې خپله پېژندګلوي وکړله د ټولو دوستانو سره، خو د خپل شخصي ژوند په باره کې که راته ووایي او د ارواښاد د خادم صاحب د باره کې چې څونه اولادونه لري، تاسو څونه ورونه خویندې یاستئ، دا خو واضح خبره ده ستاسو ټوله کورنۍ تعلیم یافته ده او ټول د ژورنالیزم او د ادب سره تړاو لري. خو که تاسې په خپله خوله باندې معرفي کوئ موږ به خوشحاله شو. په دواړو سترګو دا تشکر کوم د دې پوښتنې نه. پنځه خویندې، څلور وروڼه یو او یو ورور مې شهید شوی دی د کمونستانو په وخت کې، او درې ورونه همدلته یو، او خویندې مې چې دی تورپیکی جانه خادم سنگین هغه په سویس کې ده چې هغه ډېر وخت د پښتو ژبې ډېر تکړه نطاقه او د شعر د پښتو شعر په دکلمه کې زما خور ده، مګر دا حق دی زه یې وایم چې زه یې سپاره نه ګورم او بې بدیله ده، هغه بدیل نه لري، هېڅ شک پکې نشته. بالکل. او زیبا خادم ده چې هغه اوس هم د امریکا غږ کې نطاقه ده، دا تقریبا د ډېر پخوانه د دې رادیو او د مطبوعاتو سره سروکار دی. دا د مکتب کې وي، تقریبا د مکتب په 9 یا 10 صنف کې به وي چې دوی د رادیو سره همکاري شروع کړې ده تر اوسه پورې. یعنې د زیبا جانې د رادیوي فعالیتونو خو زه داسې دقیق نه شم ویلی، خو زه ګمان کوم چې د 50 کالو نه به د دې خدمات ډېر وي او ډېر خدمت یې کړی دی. نو دغه زمونږ د کورنۍ هغه دغه دی د خادم صاحب اولادونه دي، او زما یوه بله خور ده چې ډاکټر صاحب سریا خادم، هغه هم د تلویزیون ډېره تکړه نطاقه وه، او زما مشره خور هغه زهرا خادم نومېده چې هغه اوس وفات شوې ده، خدای دې ورته جنتونه ورکړي. نو زموږ په کور کې یوه ډاکټره ده او یوه پکې نرسه وه چې هغه زما مشره خور والله دې وبخي په آلمان کې خپل تحصیلات کړي وو، او نور ټول پکې دغه مطبوعاتي ژورنالستان او د ادب سره ټول مطبوعاتیان دي، لیکوالان دي، شاعران دي، او په سیاسي چارو کې مصروف خلک دي، دغه شیانو کې مصروف دي. دا زموږ د کورنۍ میراث دی او زه امیدوار یم چې دا میراث یو تداوم او استمرار ولري د آینده لپاره. ډېره مننه. تورپیکی جانې تاسو
بله زه هم خپل په وار د قدرمنو خویندو ته زیبا جان خادم ته سوریه جان ته او توفیقه جان خادم ته د زړه له کومې سلامونه ورته وایم. دوی واقعا یو با شخصیت خوندي او د لوړې پوهې خاوندان دي. دوی ته اوږد عمر او د ژوند ټولې خوشحالي ورته خدای د دوی په برخه کې. ماته روشن صاحب یو پوښتنه راپېښ شوه. موږ خو بیا به د خپرونې په ترڅ کې نور هم یعنی معلومات لرو چې باید ووایو. ډېر کتابونه یې چاپ کړي دي. دا کتابونه یې بیا به موږ نومانې واخلو. خو یوه پوښتنه چې ماته راغله چې دا باید وکړم چې تقریبا 10 ناچاپه کتاب د خادم صاحب څخه پاتې شوي دي. نو دا ولې تر اوسه پورې توجه نه ده ورته شوې؟ البته دا یوازې ستاسو وظیفه نه ده خادم صاحب. دا خادم صاحب خو د ټولو بابا و او د هغه خدمتونه چې دوی ټولنې او هېواد او ژبې ته کړي دي واقعا د قدر وړ دی. نو دا پوښتنه ماته پیدا کېږي د پښتو فرهنګي ټولنې ولې دونه یعنی یو کتابونه یې ځینې دا 10 کتابه چې لا تر اوسه چاپ شوي نه دي ولې په دې کې کومک نه دی کړی؟ ولې دا کتابونه تر اوسه پورې بې چاپه پاتې دي؟ روشن صاحب دا پوښتنه ډېره بوږنوونکې ډېره حساسه پوښتنه ده، ډېره قوي پوښتنه ده. دا یوازې ستاسو پوښتنه نه ده، د ډېرو خلکو پوښتنه ده او دا سوال څو ځله تکرار شوی دی، موږ نه شوی دی دا سوال. د خادم صاحب نه ناچاپ اثار زښت ډېر پاتې دي، ډېر ناچاپ اثار یې پاتې دي. او دغه کتابونه د کمونستانو په وخت کې یعنې په ډېرو تکالیفو او مشکلاتو باندې موږ وساتل تر یو اندازې پورې. او په ننګرهار کې زمونږ په کور کې زمونږ یو وړه غوندې کتابخانګۍ وه. زما د پلار د هغې کور په دا منځ کې ما په خپل لاس باندې دغلته یو ځای وکانده. دا کتابونه ټول په یو صندوق کې کېښوده. د ده په منځ کې مو د کافورو ګولۍ واچولې. چې د کافورو ګولۍ وایي کتابونه او کاغذ ساتي چې دا په جوړه واچول، دا وتړه په پلاستیک کې اوسه دلته م خښ کړه نو چې دا ضایع نه شي. البته دا ټول شي البته دا به ټولې قلمي نسخې وي خادم صاحب، قلمي نسخې وي د خادم صاحب. او ډېره جالبه خبره پکې دا وه چې خادم صاحب په خپل عمر په آخر کې دغه خپل قلمي کتابونه په یو صندوق کې دا زښت ډېر کتابونه چې کله به ننګرهار ته راتله دا صندوق به ځان سره ننګرهار ته راوړو، چې کله به کابل ته تلو دا صندوق به ځان سره کابل ته وړل. او دا کتابونه پې زښت ډېر ګران وو. زموږ د اولاد نه هم ورته ډېر ګران وو د کتابونو آثار. په هغې کتابونو کې یو کتاب چې هغه د ویښ زلمیانو تاریخ دی چې ده په خپل قلم لیکلی و. دا ډېر خوشحاله یم او ویاړ په دې کوم چې ما ته دغه خوشبختي په هغه وخت کې میسره وه چې پلار مې د دې کتاب څو پاڼې لوستې او زه راغلم او ما ته د دې کتاب یوه برخه ولوسته او راته ویل چې دا د ویښ زلمیانو تاریخ دی چې ما لیکلی دی. هغه کتاب هم په همدې صندوق کې. نو چې ډوډۍ راغله موږ ټول د افغانستان نه ووتو او هر خوا بله خوا لاړو. خو زما یو کشری ورور چې هغه ډېر وړوکی و هغه پاتې شو. بیا زما د مور سره چې زما د مور نصیب دا نه و چې هغه د افغانستان نه ووځي، هغه نه غوښتل چې ووځي. هغه بیا دا صندوق د دې ځای نه وباسي، وړي یې د خیوې بر سر ته هلته په درینور په علاقو کې په کمزي کې حتی د شپې د سړک د غاړې په منځ کې دغه ځای کې چېرته خښئ او دا کتابونه هلته پراته تقریبا 25 کاله. او بیا ډېره جالبه خبره پکې دا ده چې دا زما کشری ورور قصه کوي، وایي دغه ځای کې چې موږ دا کتابونه ښخ کړي په همدې ځای کې وایي مجاهدینو د کمونستانو یو ټانک ووهه. دا ټانک همدلته ځای په ځای پاتې شو، وسوځېد او دا سوځېدلی ټانک په دغه ځای باندې تقریبا 15 کاله پاتې. زه اوس داسې ګورم چې دا د الله پاک کارونه دي. د یو انسان چې خپل عمر ټول خپل قوم او خپل ملت ته وقف کړی او د دې خدمت یې کاوه، د هغه آثار د نورو بلاګانو نه په دغسې یو شي باندې ساتي. بیا یو وخت کره دي چې هغه کتابونه وځي او زما د ورور سره دي دا کتابونه ټول. په هغې کې یو څه لکه چې د ده وینا له قراره خراب شوي دي څه شته دی. خو زموږ کورنۍ په دې لټه کې ده چې په یو مساعد وخت کې موږ دغه آثار ټول چاپ کړو او د دې په چاپ کې موږ کوم مشکل نه لرو چې مشکل به ولرو، تکلیف نشته موږ ته. خو دغه زمینه لا تر اوسه نه د مساعد تلاش کوي چې دا زمینه مساعده شي. انشاءالله دا کتابونه به چاپ شي. بله بس په دې امید چې د خیر سره کتابونه چاپ شي. طبعا وخت چې 25 کاله دا کتابونه د خاورې رانه ساتل کېږي نو طبعا دا څه وخت غواړي چې بیرته هغه ورقې او اوراق سره ټول شي سره سم شي. نو خدای مو قدرت درکړي روشن صاحب چې د خیر سره دا کتابونه ټول په چاپ ورسېږي.
مهرباني ستوري صاحب. دا یو کمنټ تاسو ووایئ دا د بګت صاحب، نو بیا به زه خادم صاحب نه تپوس هم وکړم او دا یو ډکلمه به کېدو. بله ګران ورور مو بګت صاحب خپرونې ته راغلی وای. سلامونه او نیک هیلې تاسو ته وړاندې کوم، تورپیکۍ خور، ستوري صاحب او خادم صاحب ته په نیکه فضا کې وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ټول راته روغ او جوړ اوسئ. وای ما ته وطن مې له جهان ښکلی دی، هم له پاریس هم له هلمان ښکلی دی. نړۍ مننه بګت صاحب، خدای دې ژوندی لره. شیرزاد صاحب راته لیکي چې په رښتیا سره د ډېرې درنې تورپیکۍ جانې قادري سبب او ډېر دروند ډاکټر صاحب ستوري هلې ځلې خدمتونه او کوښښونه هیڅ نه ایرودونکي دي. نړۍ مننه شیرزاد صاحب. موږ دغسې ګران او د ملاتړ لرو چې تاسو زموږ اورېدونکي یاست، نو تل چې زموږ سره سئ نو حتما به زموږ خپرونې هم رنګینه کېږي او داسې قدرمن میلمانه چې ولرو لکه روشان خادم صاحب، نو دا خپرونې به حتما رنګینې وي. همدارنګه قدرمن رحمان نادان صاحب راغلی دی چې دوی هم سلامونه او نیک هیلې تاسو ته، ما ته او ستوري صاحب ته وړاندې کوي چې زه نادان صاحب ته ستړی مه سئ وایم، خوشحاله یم چې دوی په خپرونې کې راسره دي. وعلیکم سلام د زموږ دغه ټولو دوستانو ته وعلیکم سلام وایم، هر کله دې راشي. ارواښاد مولانا قیام الدین خادم صاحب یو اړخیز شخصیت و تورپیکۍ جانې، هغه ژورنالیست و، ادیب و، شاعر و، لیکوال و، په رښتیا چې علامه و که نه، نو چې علامه یې هغه کې هغه دا ټول صفتونه لري. نو که خوښه مو وي ستاسو په غږ باندې یو ډکلمه شوی شعر چې د هغه یو ډېر ښکلی شعر دی، دا به دې اورېدونکو سره شریک کړو چې پته دوستانو ته مو ولګېږي چې د خادم صاحب شاعري تر کومه حده وه. روشن صاحب دا تاسو ته ډالۍ، دا زما د خوا تاسو ته ډالۍ. ډېره مننه کوم، ستاسو د کور ودانۍ. تشکر. قربان اوسم، مهرباني وکړئ. حیران یم چې انسان ولی حیوان شلو خاونده، حیران یم چې انسان ولی حیوان شلو خاونده، بی خونده بی مزی واړه جهان شلو خاونده، رڼایي د جهان کړو خو تیاره د ده وجدان شو، په کومه کنده سر دغه انسان شو خاونده، د ګلو منځ کې ناست دی په ماڼۍ کې د مرمرو، د ګلو منځ کې ناست دی په ماڼۍ کې د مرمرو، افسوس دی چې د مینې کور یې وران شلو خاونده، یرغل دی په خوارانو چېرته ځای د ژړا نشته، ویده په توره شپه کې پاسبان شلو خاونده، پرواز کړي په فضا کې د ګونګټ په وزرونو، نظر یې په ناولو د ډیران شلو خاونده، سودا د مینې نشته، سودا د مینې نشته، تجارت د هرې ډلې، ارم او میخانه کې هسې شان شلو خاونده، حکمت د چل فریب هومره اوچت لاړو دنیا کې، حکمت د چل فریب هومره اوچت لاړو دنیا کې، سینا او فارابي ورته حیران شلو خاونده، جنون د استعمار او باداری جهان خراب کړو، پیسه د هر سړي لکه ایمان شلو خاونده، اخلاق او شرافت او دیانت د مسخرو شول، اخلاق او شرافت او دیانت د مسخرو شول،
خجل په دې روش باندې اسمان شلو خاونده باور د یو پر بل د دې جهان له مخه لاړو عالم واړه سرګمه پریشان شلو خاونده پیسه باندې جګړه ده پیسه باندې جګړه ده کور او کور واړه دنیا کې قیامت په مخ د ځمکې دا زمان شلو خاونده لذت د نفس و نفس شو سعادت په دغه اثر لذت د نفس و نفس شو سعادت په دغه اثر آدم دومره ملحد لکه شیطان شو خاونده ډېر شعر ډېر ښایسته و روشن صاحب خو ما هم کوښښ وکړئ چې ووایم خدای دې وکړي چې ستاسو او د اورېدونکو هم خوښ شوی ډېر اعلی ډېر ښایسته شعر و ډېر ښکلی شعر او ډېر ښایسته دیپلوم دا داسې شعر دی چې په هر وخت کې په هره زمانه کې تطبیقېږي که نه بالکل بله یعنې واقعا دا شعر څونه کلونه مخکې ویل شوی دی ولې تر اوسه پورې زموږ داسې متاسفانه ووایم چې زموږ داسې د وطن حالات دغسې دي او ډېر پر ځای شعر دی روان دي بالکل روان دي بله مهرباني وکړئ ستړي صاحب بس زه به دومره وایم د روخان صاحب په اجازه باندې که د ده اثارو باندې لږه رڼا واچو توفیقې خورزو ته چې د ده اثار کوم اثار دي نو هغه به د اورېدونکو سره شریک بله زه به داسې ووایم چې اشعار ماشاءالله ډېر اشعار لري تقریبا 40 جلده لا شاید زیات و کم اشعار ولري کتابونه ولري خو زه ارواښاد خادم د منظومو او منثورو اثارو ډېر په زړه پورې کتابونه لیکلي دي چې یو څو دانې به موږ نومان واخلو ځینې د کوچنیانو اخلاقي پالنه چې دا ژباړه وه دوهم روحي ګلونه دریم د ملغلرو امیل نوی ژوندون مکارم اخلاق پښتو نولي پښتونولي بایزید روشن خیالي دنیا د شریف سرگذشت چې دا هم یو ژباړه ده نوی رڼا د پښتو نننی لیکوال د پښتو د تاریخ یوه سرپانه د خوشحال او د رحمان موازنه او څاروان مهرباني وکړئ ستړي صاحب ښه د یو څو اثار یې نور هم دي دا به هم زه نومونه سره واخلم د څلورم ټولګي لپاره د پښتو قرائت چې دا به پکې په مکتبونو کې هلته په ښوونځیو کې به لوستل کېده پښتو کلي او په شپږو ټوکو کې ده معلم پښتو دا یو کې دغه یو ټوک دی پښتانه شعرا لومړی ټوک او په تذکرة الاولیاء تبصره ده کوشانیان څوک د بابا نصیحت د پښتو پټۍ د پښتو نثر تاریخي تصورات لوی اسحاق ادبي قصې لوی اصحابان نشنلیزم او انټرنیشنلیزم افغاني حکومت او د پښتو نثر معیاري پښتو بلکه او د پښتو څټ او څانګې او نصوص الحکم او د مور مینه لرغوني قومونه او ټولنپال افغان مونوفیس دا د مولانا قیام الدین خادم صاحب چاپ شوي اثار دي او د دې نه تقریبا د شلو نه زیات ناچاپ اثار دي چې مخکې پې خادم صاحب رڼا واچوله نو هغه پاتې دي باید ووایم ستوري صاحب چې مرحوم خادم صاحب په اردو انګریزي او عربي ژبو بلد و همدغه ژبو په مرسته هغه د یو کنجکاو او پلټونکي انسان په توګه هڅه کوله او د ډیرو شیانو په راز یې ځان پوه کړی و کیدای شي چې د هغه د بریالیتونو د رازونو څخه هم یو همدا و چې دی په ډیرو ژبو باندې خبرې کولې روشن صاحب راځئ چې
د خپرونې په دې برخه کې ستاسو نه یو شعر واورو. هغه نو ستاسو خوښ ده چې د خادم صاحب د ارواښاد خادم صاحب شعر وایاست او که خپل شعر وایاست یو شعر موږ ته ووایاست چې اورېدونکي هم واوري. ډېره مننه کوم. دا ډېر یو مشکل انتخاب دی ما له راکړه. زه په دې کې نو انتخاب نشم کولی ځکه چې زه د حضرت علامه قیام الدین خادم د قدمونو خاورو نه ټیټ یم او د هغه علمي دنیا ته او د هغه جهان ته په هیڅ صورت باندې نه رسېدی شم نه نږدې کېدی شم. خو دوه شعر به ووایاست روښان صاحب، یو به د پلارجان وي او یو شعر به بیا ستاسو د شعر ته هم ډېر اورېدونکي به هم لیوالی خادم صاحب او موږ هم ورته لیوالی چې ستاسو شعر ستاسو په غږ واورو. ما سره دلته د خادم صاحب د اشعارو یو ډېر ښایسته جلد دی چې دا په دې اواخرو کې چاپ شوی دی په نوم د بلقا. بلقا په بلقا کې د خادم صاحب د اشعارو هغه درېیمه برخه ده، دویمه هم نه ده، درېیمه ده. نو د دې کتاب دغه هر شعر چې ته راواخلې وې چې دا مې درته لوستی وې، هر یو یې چې راواخلې ما لټول، خو ما ته ډېره مشکله وه چې زه دې کې انتخاب وکړم چې کوم یو به زمونږ د دې ښاغلو اورېدونکو د مینې سره جفت او برابر وي. خو زه دغه یو غزل مې را انتخاب کړ، زه به دا تاسو ته ولولم. نو خدای وکړي تاسو د محترم او عزتمند اورېدونکو دا خوښ شي او د دوی په طبع او په دغه باندې برابر وي، ځکه د نننیو حالاتو سره لږ ذره دغه لري څنګ لري او ډډه لګوي ورسره. د زړه په غوږو یې روښان صاحب مهرباني. وایي خوله مې ترخه ده زه په نورو خوږو څه پوهېږم. خوله مې ترخه ده زه په نورو خوږو څه پوهېږم، په غم کې ډوب یم د ساحل په مزو څه پوهېږم. چې رقیبانو سره وخاندې په مینه هوس، بیا راته وګوري په داسې کتو څه پوهېږم. کراته سر په سپینه خوله د غمازانو کړي پاش، کراته سر په سپینه خوله د غمازانو کړي پاش، سر در کولی شم په نورو قصو څه پوهېږم. ماشاءالله ډېر عالي. راته ووایه چې یار یم نو لا ډار د څه دی. د شونډو لاندې په دې نه او په هو څه پوهېږم. د شونډو لاندې بلې په دې نه او په هو څه پوهېږم. له دغه سم پښتو نه څه شی په غمزو غواړې ته. له دغه سم پښتونه غلط شوم بخښنه غواړم. له دغه سم پښتونه څه شی په غمزو غواړې ته، چې سم نه وایي په وینا د بڼو څه پوهېږم. لکه بلبل سوری په ښار د ګل په مینه کې یم، په زخمي زړه خادمه په زخمي زړه خادمه بې له ګلو څه پوهېږم. یو زه به که ستاسو اجازه وي زه تاسو ته دا غزل مې تاسو وویل که د غزل د اورېدو مینوال ډېر دي، نو زه به یو څو غزل ووایم. ما سره زما خپل یو شعر دی، غواړم تاسو خپل شعر موږ ته خپل شعر که راته زما کوي خوشحاله به شي. دا غزل هم نه دی، دا یو دغه دی نظم دی. دا ما په 2019 کال کې د جنورۍ په 15 لیکلی. مهرباني. او د دې نظم عنوان دی چې ملي پاسون. زه به بیا بیرته خوځېږم، زه به بیا راپورته کېږم، چا مې لاس رانه پرې کړی، چا مې پښې دي غوسې کړي، چا خو سترګې رانه ویستي، چا مې ژبه ده پرې کړې. چا مې سر له زهرو ډک کړ، چا مې ویاړ د تاریخ سپک کړ، چا کړپړی را تر غاړه په چپه خوا یې راکش کړم، چا مې سترګې راړندې کړې په راسته خوا یې راکش کړم. اوس اندام اندام نسکور یم، اوس ټوټه ټوټه کمزور یم، د روانو شګو کور یم. خو نن سهاره کې چلیږي، هر یو غړی مې ترپېږي، دا پرې شوي اندامونه، دا پرې شوي ټول رګونه، دا زخمي زخمي سرونه، یو د بل پورې تړمه، یو طوفان ترې جوړومه، انقلاب ترې خوځومه. د تاریخ تیارو کوڅو کې د افغان لمر خېژومه. دې نړۍ لره بیا ښایم زه افغان یم، زه افغان یم، زه ملت یم، قهرمان یم. ډېره ډېر ښه. دا نظم لږ ذره دغه دی اوږد دی، تر یو ځایه به یې ولولم، نور به بیا بس کړم. مهرباني.
زه به بیا بیرته خوځېږم، زه به بیا راپورته کېږم، ستا په کور به بلوا کېږي، په هر لور به ژړا کېږي، د کابل په شان به وران شي، لولپه به شي زندان شي، ته به هلته په ځان پوه شې چې زما نه هم ډېر روان شي، په کوڅو کې به دې اور وي، په کورو کې به دې شور وي. د احمد لښکر در درومي، د شیرشاه روح در روان دی، هر یو پښه په رکاب ده، ستا په لوري در خوځېږي، یا به نن یا به سبا وي، دغه ورځ را نږدې زه به بیا بیرته خوځېږم، زه به بیا راپورته کېږم. زه ملت زه افغان یم، زه د تورې قهرمان یم. ډېر الله ډېر ښه. تورپیکۍ خور راسره یې؟ بله و ډېر ښکلی شعر و. زه ګورم چې د ټولو دوستانو اورېدونکو هم خوښ شوی دی او د مخکنۍ دکلمه یې هم خوښه کړې ده، ستاسو اشعار یې ډېر خوښ کړي دي. چې زه وګورم چې قدرمن عبداللطیف سروار صاحب راسره دی، وایي ډېر محترمو ټولو محترمو ته، قدرمنه قادري خور، خادم صاحب او ستوري صاحب ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. نو زه دوی ته وایم چې خوشحاله اوسئ. خوشحاله یم چې تاسو زموږ سره په خپرونه کې یاست. همدارنګه دوی ویل دي چې پروګرام مو ډېر ښه او عالي دی. قیام الدین خادم صاحب زموږ د ملت افتخار دی او زه د هغوی د وخت ډېر خاطرات تازه په خپل زړه کې لرم چې زه به په هغه وخت هیڅ وخت د هیر نه کړم. تل روغ او بریالی اوسئ تاسو. مننه قدرمن عبدالوهاب عبداللطیف سروار صاحب، خوشحاله یم چې تاسو په خپرونه کې راسره یاست. همدارنګه قدرمن ملګری مو رولا بلوچ صاحب راغلی خپرونې ته، وایي سلام و احترام خدمت خانم محترم قادری گرامی و خدمت تمام کارگران محترم رادیو و همچنان خدمت تمام شنونده‌های عزیز تقدیم می‌دارم. خدا کنه که همه دارای صحت و سلامت باشن. بلوچ عزیز خوش آمدین. خوش آمدین که شما را با خود در برنامه داریم. همدارنګه قدرمن مشر احمد شاه او تکزی صاحب خپرونې ته راغلی دی چې دوی هم سلامونه او نیک هیلې تاسو ته ماته او روشان صاحب ته وړاندې کوي چې او تکزی صاحب ته هم سلامتی علیکم سلام وایم. خوشحاله یم چې دوی قدرمن موږ سره په خپرونه کې دي. او بګت صاحب هم ستاسو اشعار ډېر خوښ کړي دي. هر یو د ګلانو ګېډۍ د زړه ساینونه روشان صاحب تاسو ته راستوي او تاسو ته دعاګانې کوي چې خدای مو کلونه کلونه ژوندی لره. ډېره مننه کوم ټولو د کور ودان وي. تشکر کوم. زه خو ستاسو د پروګرام په دغه وروستۍ برخه نه پوهېږم چې آیا د بل کوم شي د لوستلو اجازه هم شته دی؟ وخت شته ورته؟ ولې نه، وخت لرو. روشان صاحب تاسو خپل معلومات ووایاست موږ ته. که ستاسو اجازه وي زه یو غزل لولم. زما دی په دا څو ورځې وړاندې مې لیکلی دی. زه فکر کوم چې دا زمونږ عزتمن اورېدونکي به هم لږ تغییر پیدا کړي. غوږ یې ورته روښان صاحب مهرباني. خواهش کوم. د دې غزل عنوان دی زلفې، چې په خیال کې شم راګیر د یار د زلفو، غوسوي مې زړه هردم هر تار د زلفو، دا زما زړګی د مینې خزانه ده، په سینه مې خوب کوي خامار د زلفو، عشق د یار زما زړګی زری زری کړ، ترې به جوړ کړم امیل د یار د زلفو، په قراره شه پرې تیر د سحر باده، په قراره شه پرې تیر د سحر باده، چې زخمي نکړي د یار کوم تار د زلفو، محرویان چې ساده زړونه پکې نسی، محرویان چې ساده زړونه پکې نسی، محرویان چې ساده زړونه پکې نسی، وړولې ده دا لومه یار د زلفو. ډېر زه ستاسو پوښتنه ته حاضر یم که تاسو سوال لرئ محترم اورېدونکي کومه پوښتنه لري؟ بله زه خو پوښتنه نه وینم، خو په ځای چې ووایم چې ارواښاد قیام الدین خادم صاحب لومړی زده کړې وای په خپل کور کې د خپلو والدینو څخه ترسره کړي دي. خادم صاحب د اسلامي علومو ګڼ شمېر کتابونه لوستي وه. هغه
صرف، نحوه، منطق، حکمت، فقه، حدیث، تفسیر او د نورو دودیزو علومو زده کړې ترلاسه کړې وه. هغه د دیني پوهې ترلاسه کولو لپاره 15 کاله په هېواد کې دننه او له هېواد د باندې سفرونه کړي وو. او همدارنګه قیام الدین خادم صاحب په بېلابېلو دولتي دندو ګمارل شوی و او د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې دندې ترسره کړې وې چې نوموړی د لومړي ځل لپاره په 1304 لمریز کال د کامې په ابتدایه ښوونځي کې د ښوونکي په توګه په دنده وګمارل شو. وروسته له یو څه مودې هغه هندوستان ته سفر وکړ. له سفر نه د بیرته راستنیو سره یې د جلال آباد په یوه ښوونځي کې د ښوونکي په توګه په کار پیل کړ. نوموړی په 1312 لمریز کال د لوړګي نه کندهار ولایت ته ولاړ او هلته د کندهار د پښتو ادبي انجمن غړی شو. کله چې په 1314 لمریز کال د زمري په 25مه نیټه د هغه مهال د دولتي چارواکو په امر د پښتو ادبي انجمن له کندهار څخه کابل ته ولېږدول شو، نو قیام الدین خادم هم د همدغې ټولنې سره کابل ته وکوشېده. دغه یو څه معلومات ما درلودې چې دا مې هم د رسالو څخه لیکلی و، تاسو ته مې وړاندې کړئ. مهرباني وکړئ ستوري صاحب. زه به که ستاسو خوښه وي اجازه ته مې د خادم صاحب په اجازه باندې دغه یو افغاني ترانه په نوم باندې د مولانا خادم صاحب یو دغه نظم دی، زه به دا ووایم. مهرباني. ستاسو اجازه ده؟ مهرباني وکړئ. مهرباني وکړئ. په زړه د ایشیا کې یو لال د بدخشان یم، افغان یم افغان یم. روغ شوی په عمرونو، پوخ شوی په عمرونو، په منځ د کوهستان کې لوی شوی په عمرونو، تاریخ ته د قومونو په خپله زه داستان یم، افغان یم افغان یم. دنیا شوه منوره زما له کوهستانه، نړۍ شوه بهروره له دې باغ و بوستانه، اوچت له ټولې ځمکې په بام د دې جهان یم، افغان یم افغان یم افغان یم افغان یم. قومونه د دنیا ټول بدل او را بدل شول، قومونه د دنیا ټول بدل او را بدل شول، په ژرنده کې د دهر میده او دل شول. بابل او نینوا ته زما ورونه لاړل، اتن ځنې روما ته زما فکرونه لاړل، تبلیغ د سړیتوب ته ورغلی تر جاپان یم، افغان یم افغان یم افغان یم افغان یم. ماشاءالله ډېر لوړ. د فکر ما راوړی، د فکر انقلاب ما راوړی دی جهان ته، د فکر انقلاب ما راوړی دی جهان ته، برېښنا د سپینې تورې مې وښود اسمان ته، د هر ظلم په مخ کې د عدل نگهبان یم، افغان یم افغان یم افغان یم افغان یم. راسخ مې ملیت دی، محکوم مې قومیت دی، دښمن مې تل شړلی له خاورې په غیرت دی، ثابت په یو حال یم زه قطب د اسمان یم، ثابت په یو حال یم زه قطب د اسمان یم، افغان یم افغان یم افغان یم افغان یم. دا د خادم صاحب دغه یو نظم و چې ما ته په ګوتو راغی او تاسو سره مې شریک کړ. خدای دې وکړي چې د اورېدونکو او ستاسو خوښ شوی خادم صاحب. ډېر ښکلی شعر دی دا شعر. دې کې ډېرې خبرې دي، بالکل بې اندازې زیات. دا یوه خبره پکې زما په نظر باندې د تحقیق او د دقت وړ ده چې هغه وایي چې بابل ته زما غږ ور رسېدلی دی او د علم څراغونه ما بابل ته وړي دي. او بالکل بابل او نینوا ته زما ورونه لاړل، او دا ورونه اتن ځنې روما ته زما فکرونه لاړل. بالکل کم زیاته فکر رسېدلی دی. بالکل. او بیا وایي چې تبلیغ د سړیتوب ته ورغلی تر جاپان یم. بلې دا تحقیق غواړي دا شعر. زما په نظر باندې د خادم صاحب دغه څو فردونه په دې شعر کې چې دي، دا صرف د دې دپاره نه دي چې په شعر کې هغه بدیعي صنایع پکې ساتل شوي وي. بالکل دا د تاریخي تحقیقاتو هغه کوچ دي چې په دې شعر کې راوړي دي خادم صاحب. زه خپله په دې عقیده یم، ما هم په دغه برخه کې یو څه کومې پلټنې یا څه تحقیق مې چې پکې کړی دی، ما ته هم ډېرې پوښتنې پیدا کېږي چې
د بابل او کابل تفاوت په یو بی او کاف کې د بابل سره نږدې سوري چې اوس ورته دغه وایي دلته عراقي قومونه دي چې هغه په سوریانو باندې یادېږي د هغه ځای قومونه سوریان او په بنګال کې سوریان او زمونږ په پښتنو کې سوریان تر اوسه پورې د دوی ارتباطات څه شي دي نو ما په یو وخت کې د خادم صاحب نه خدای دې وبخي ما ته اورېدلي وو چې هغه به ویلې چې دغه خبره چې خلک کوي چې د پښتنو یا د افغانانو د پښتنو تاریخ 15000 کلن دی دا صحیح خبره نه ده دا 15000 کلن تاریخ هغه تاریخ دی چې موږ اسناد لرو ورته خو کوم تاریخ ته چې تر اوسه لا زموږ لاس ته اسناد نه دي راغلي هغه د 15000 کالو نه اوړي او پښتانه د چینایانو نه د دې ځمکې په مخ باندې یو زوړ قوم دی نو څه به همیشه کول هغه به ویل چې د پښتنو په نسل کې نوې تاریخ دان تاریخ پوهان او محققینو ته لویه او درنه وظیفه چې په مخ پرته ده هغه دا ده چې دغه تاریخ چې زمونږ د تاریخ کړۍ په یو زمانه کې شکېدلې دي 600 2000 کاله پښتانه په تاریخ کې نه ښکاري بیا 2000 کاله وړاندې بیا چېرته بیا راښکاره کېږي دغه کړۍ یو بل سره وتړي که د تاریخ دا کړۍ د یو بل سره وتړل شي پښتانه د دې ځمکې د چینایانو نه زوړ قوم دی او د دوی تاریخ شاید د 15000 کالو نه د 2000 کالو نه اخواته ورسېږي نو دا خبره د خادم صاحب د تاریخي تحقیقاتو د هغه آخرین کوچ دي چې په دې شعر کې راوړي دي بالکل په دې کې هیڅ شک نشته بله همدارنګه زه باید وایم چې سرور عبدالوهاب ورور مې هم راسره دی وای بنډار مو ډېر ښایسته دی مرحوم خادم صاحب دی خدای وبخښي او همدارنګه قدرمن ګلال ستوري صاحب راسره دی چې دوی هم سلامونه او نیک هیلې تاسو ته ماته او ټولو اورېدونکو ته وړاندې کوي چې زه د دوی راتګ ته هرکلی وایم خوشحاله یم چې دوی راسره په خپرونه کې دي خادم صاحب یو بل پوښتنه زما په زړه کې راګرځي چې باوجود دې چې ارواښاد خادم صاحب دونه مصروف وو دونه هلې ځلې کړي دونه کارونه کړي دا ماته یو سوال پیښېږي چې خادم صاحب په شخصي ژوند کې څنګه وو خپل د زامنو لوڼو سره په کور کې څنګه وضعیت یې کوئ او بل دا چې تاسو څو کلن واست چې قیام الدین خادم صاحب سترګې د دنیا پټې کړې ستاسو د دوی خبرې او د دوی خاطرې یادېږي که څنګه په دغه هکله که یو څه موږ ته ووایاست ډیره مهرباني تورپیکې خو تشکر کوم ډېر مهم سوال دی خو جواب یې لږ اوږد دی زه به مختصر راځم لنډ به پرې وغږېږم خادم صاحب په خپل شخصي ژوند کې یو ډېر فقیر انسان و دا په دې غربي فیشنونو په دې مود او دې شیانو باندې قطن قانین و هغه ډېر سخت وطن دوست قوم دوست او افغان پرست او پښتون پرست شخصیت و ده به هیڅ کلم خارجي شي نه ناغسته د خپل ځان لپاره او مګر د کورنۍ په حق کې دا کار نه کوي چې په نور یې ومني او په نور یې تطبیق کړي خو د خپل زندګۍ اصول یې همدا و ما یوه قصه رایاده ده چې یو ورځ په ننګرهار کې زه او پلار مې دواړه سره روان وو نو ما ته یې وویل ته راځه چې دغه ځای نه یو جرابې واخلم د ځان لپاره موږ لاړو یو دوکاندار ورته یو جوړه جرابې ورکړې ویل دا جرابې ډېرې ښې دي او دا ډېرې دوامداره دي او دا دي او دا دي او دا دي دا د ایران ساخت دی ایرانی دي دا ورته بېرته وغورځولې ویل هغه اسب نشان راکړه هغه افغانۍ جرابې خدای دې وکړي چې یوه دوام وکړي په یاده قصه ده نور په خپل شخصي ژوند کې خادم صاحب په بر علاوه د دغه ټولو شخصي پرنسیپونو او اصولو چې ده لرل په خپله کورنۍ کې ډېر یو مهربان سړی و ډېر یو مهربان شخصیت و او زمونږ په روزنه کې هیڅ کلم غفلت نه دی کړی موږ په خپل کور کې د ادب او د ژبې او د تاریخ او د دې شیانو کورسونه لرل او خپل پلار به موږ ته درس راکاو په دې کې موږ واړه او دا شیونه موږ اکثرا چې څه په خبرو پوهېږو دا خو د هغه کورني ماحول نه موږ ډېر شیونه زده کړي دي یعنې که زه داسې ووایم چې د اورېدونکو ته ډېره عجیبه ښکاره نه شي زمونږ د کور ماحول لکه د سقراط مدرسه داسې یو ځای و هر وخت دغلته خلک راتله کېناسته زما د پلار سره به په دې بحثونو کې په فلسفي مسایلو کې په تاریخي مسایلو کې په ادب کې په شعر کې په سیاست کې په څه کې خو په دغه اکثرو محافلو او مجالسو کې به زه عموما ناستو به ورسره به ومه
د کاغذ د خدمتګاری به ما کوله او په آخر د عمر کې زه ډریور هم وم د خپل پلار او د کمونستانو وخت راغی نو ما مې پلار ته وویل ما له پلاره یو کار وکړه دغه ډریور دی جواب کړه ویلې ولې ما دا وخت خراب دی زه خو ګټه هغه ډریور ډېر ښه سړی و موږ سره ډېر کلونه تېر کړي ما زه په چا اعتماد نشم کولی دا ډریور بدل دا جواب کړه ویل نو دا ډریور به څوک یې ما زه یې کوم موږ ډریور جواب کوو په آخر د عمر کې زه مې د پلار ډریور وم ځکه هغه وخت داسې وخت چې خلکو د پیسو دپاره هر څه کول بالکل او دا رواج شو دغه سوژه د کمونستانو د دورې نه په افغانستان کې شروع شو چې د پیسو دپاره هر څه کول حلال دي او رواج دي دا تر ننه پورې زموږ په خلکو کې دوام لري چا د خپل تاریخ عظمت ونه کاته چا خپل قومیت ته ونه کاته چا د خپل ژبې ارزښت او قدامت ته ونه کاته چا خپل ملت ارزښت او قدامت ته ونه کاته دغه هر څه خلکو په هر طریقه چې وکولی شو یو څه بل چاته ورکړه او د هغې په مقابل کې یو اجوره واخیسته دا یو کلچر شو په دې قوم کې او موږ یې ګورو او موږ ټول د دې خبرو شواهد لرو او شاهدان یو نو ډېر تفصیل ته ضرورت نشته چې خلکو د دې وطن سره د دې ملت سره او د افغانستان د دغه ورونو قومونو سره د خلکو څه وکړه د پیسو دپاره د افغانستان اردوګانې خرڅ شوې څه شوې ما نه دا خبرې د سیاست خواته ځي زه ډېر علاقمند نه یم ګر چې زما سروکار په دې خبرو کې زښت ډېر دی خو نه غواړم چې دا تاسو اورېدونکو ستړي کړم زما خپرونه سیاسي هم نه ده مګر ستاسو په خبرو کې هغه حقیقت هم شته دی نه تاسو د خپرونې سوژت شي دا نو را به شم دې برخې ته چې زه د طفولیت نه د خادم صاحب سره همداسې لکه لاس په لاس زما ښه په یاد دی چې د خادم صاحب ادبیاتو پوهنځي کې استاد او د ادبیاتو د پوهنځي څلورم صنف په چارهیي ملک اصغر کې په یوه حویلۍ کې هلته به وه او دوی صنف نه درلودو په چمن کې به سره ناست وو چوکۍ ورته ایښې وې او خادم صاحب تدریس کوه زه به یې ځان سره وړلم دغه صنف په اخر کې به زه کېنولم زه به ورسره ناست په پښتو ټولنه کې چې غړی و زه به یې د ځان سره وړلم مجالسو ته به چې تلو اکثرا زه به ورسره تلم خو کله چې زه لږ نوی رازلمی شو ځوانان شو دا شو زمونږ په ژوند کې هم بدلونونه راغله زمونږ خواهشات بدل شو زمونږ تفکر بدل و فکر هم بدل و د دغه خبرو په ارزښت او په قیمت هم دومره چندان نه پوهېږو نو د خادم صاحب سره ما ډېر ژوند تېر کړی د هغه د زندګۍ ټول سخت ډېرې خوږې او ترخې خاطرې زه لرم ما سره دي ټولې او په خپل شخصي ژوند کې لکه مخکې چې ما وویل ډېر مهربان انسان و او هغه کوشش کوو چې خپل اولاد خپل قوم خپل وطن په داسې یوه ملي او وطن دوستانه او وطن پرستانه روحیه کې راټول کړي چې د اجنبي پرستانو او د اجنبیانو په مقابل کې سبا یو څه وکولی شي دا د ده ډېره لویه آرزو او بعضې خبرې دي چې ستوری صاحب دا خبرې ځي د بلې ډډې ته ځي خو چاره نشته زه باید وکړم یو سلسله حقایق د خادم صاحب په خاطراتو کې دي زه یې باید ووایم یو وخت کې په خیر مې په یوه مصاحبه کې ویلي وو چې د خادم صاحب په ژوند باندې تحقیق ډېرې برخې لري خو زما په نظر تر څومره چې زه پوهېږم د خادم صاحب د ژوند سیاسي برخه نسبت ادبي تاریخي او فلسفي دې ټولو برخو ته ډېره درانده ده او دا ډېر جلا او ځانګړی تحقیق غواړي په دې باندې باید خلک تحقیقات وکړي چې خادم دې وطن ته څه کړي دي نو په سیاسي لحاظ هېڅکله خادم صاحب دا نه دي ویلي چې پښتانه دې په دې مملکت کې حاکمیت تر ابده لري پښتانه دې په دې نورو قومونو باندې ځانونه حاکم وګڼي همدا دلیل چې دا د ګوند نوم افغان ملت کې خود همیش به دا ویلي چې د افغانستان دا نور قومونه چې دلته ژوند کوي دا زموږ سره په سلونو کالو دلته پراته دي دا زموږ ورونه دي موږ سره د ورور په شان زندګي کړې ده او د دوی سره زموږ د زندګۍ ډېر ممایزات یو بل سره شریک کړي دي دا خبرې غلطې دي چې څوک یې وکړي چې پښتون او یا تاجک یا هزاره او دغه نفاقونه چې دا اوس موږ تاسو شاهدان یو د هغه د دغه خولې نه ګورو او ما په دې باب باندې یو بل شعر لیکلی هغه ډېر اوږد دی خو په هر صورت باندې د دې خبرې قطعا طرفدار نه خو یو ټکی د خادم صاحب سره و هغه به دا ویل چې پښتانه
د ننني عصر د غوښتنو په چوکاټ کې وروسته پاتې دي او زموږ خپل قوم باید ورسو. دا یې ویل همیش په دا خبره کوله پښتون حق لري زه یو پښتون خپل قوم ته نه کار کوم زه بل چا سره پښتنو ته د خپل کشمیر په کچ باندې حق غوښت نو په کور د ژوند هغه د سیاسي برخې یو ډېره وړه برخه وه دی به مصروف و سهار به ډېر وخته پاڅېده د لمانځه نه وروسته دی به په لیکلو مصروف و د ده مقالې به بیا دغه 8 بجې به چې شوې 8:30 خلک به راتله د کور نه به یې وړلې چې د اسلام نه به نفر راغی د هېواد نه به راغی مثلا د نورو مجلو او اخبارونو نه دې ټولو نه به خلک راتله هر سهار به دې ټولو ته د مقالې لیکي د خادم صاحب په ټوله زندګۍ کې یو 2 فارسي غزلې لیکلي دي یو فارسي مقاله لیکلې چې هغه په کاروان کې نشر شوی او زما ښه په یاد دي چې په هغه وخت کې په ټول کابل کې اوازه وویله چې خادم فارسي نوشته کرده نو دا د فارسي حبیبي صاحب بیا د دغه ایستلی دی نو زور ایستلی هغه ډېرې لیکلي په فارسي کې کړي دي خدای خلکو ته وښوده چې یعنې موږ داسې نه شو لیکلی ستاسو نه یې ښه لیکلی شو دا پوهان جاوید او څه خبرې الهام صاحب او څوک او څوک دا د دري ژبې استادان او دا ډېر درانه خلک وو ډېر عزتمنده خلکو دې ټولو مقالې ولیکلې په کاروان کې په نورو اخبارونو کې نشر شوې او د دې مقالې ډېر شدید تمجید یې وکړ ویې ویله چې هغه دري چې خادم صاحب لیکلي د موږ د خپل علم او تحصیل سره نه شو لیکلی او دا خادم صاحب الله دې وبخي په افغانستان کې د ملي یووالي یو مطلق یو سیاسي سمبول دی زما د نظر بله واقعیت هم دی واقعیت هم او د کوشش کاوه چې د افغانستان ټول قومونه یو د بل سره داسې ونښلي په یو ملي صبغه کې چې بیا یې څوک سره بیل نشي کړی او تفاوت کې څوک پوه نشي دا یوه نظریه وه د خادم صاحب نظریه ده چې پښتانه او غیر پښتانه قومونه یو د بل سره باید ښیښۍ وکړي چې دا ښیښۍ باعث د یو تړون شي په دې خلکو او یو د بل کې داسې مدغم او څه ورته وایي ننوځي یو د بل سره بیا یې څوک بیلولی نه شي او بیا یې څوک سره بیل هم نه کړي دغه نظریه تر یو وخته پورې په افغانستان کې دغه شوه څه ورته وایي تطبیق شوې ده په شمال کې موږ ګورو ډېر پښتني کورنۍ دي چې د نورو کورنیو سره یې ودونه کړي دي چاته چا نه یې لور کړي چاته خپله لور ورکړې ده خو زه خپله شخصا د دې نظریې مخالف یم او خپل اختلاف وایم هغه دا دی د پښتنو کلي ته چې یوه ښځه د بل ملیت یا د بل قوم نه راغلې د ټول کلی ورسره بل ژبې هم یوه کلي ته تلې ده دا هم ورکه شوې زه په دې تر اوسه نه پوهېږم چې دا نقص زموږ په څه ورته وایي په کلچر کې دی د پښتنو یا د نورو ژبو یا د نورو قومونو په هغه فرهنګي قوت کې دی زموږ په فرهنګي ذوق کې دی چېرته دی په دې نه پوهېږم خو زه د دې نظریې مخالف دې طرفدار خادم صاحب دا مو داسې یو نقطې ته اشاره وکړله چې زما هم ورسره بالکل همیشه سوچي چې د پښتنو هره ښځه چې په بل قوم کې واده شي نو هغه د ماغه قوم شي او د بل قوم ښځه چې په پښتنو کې واده شي نو بس هغه ټول قوم د خپلې ژبې په دغه باندې او ټول قوم بدل شي ټول قوم واقعیت دی دا خو خیر دا خبرې بلې خواته ځي دا تاسو خپرونه ډېره درنده خپرونه ده روشن صاحب یو ډېر ښکلی شعر دی دغه که موږ ته په لاس کې لرئ او ووایاست خادم صاحب یو شعر دی وایي ته وینې که نه چې دا شعر د اوس یعنې د شرایطو سره ډېر برابر شعر دی او ډېر یعنې محتوا یې ډېره لوړه ده که تاسو دغه شعر یې ولرئ او موږ سره شریک کړئ نو ډېر تاسو وخت راکړئ دغلته یو کتاب را سره دی که زه یې را پیدا کړم هغه وخته پورې ته که کوم کمنټ راغلی وي درنې همکارې هغه تاسو ووایئ او بیا د خپرونې وخت هم راغونډېږي نو موږ د خادم صاحب نه اخري پیغام واخلو خپرونه به بیا راغونډو بله ټول اوریدونکو د خپرونې صفت کړی دی استوري صاحب او واقعا ډېره خوښه سوې ده چې د نورو دوستانو نومونه خو ما واخیستله یوازې د امین افغان صاحب چې اوس راغلی دی دوی هم سلامونه او نیکې تاسو ته ماته او قدرمن روشن خادم صاحب ته وړاندې کوي چې سلام ته علیکم سلام وایم خوشحاله یم چې قدرمن امین افغان صاحب زموږ سره په خپرونه کې دی ایمات سرجنګ صاحب را سره دی چې دوی هم سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوي وایي چې خپرونه مو خوږه او رنګینه ده اورې مې نو همت
سرجنګ ورور جانه ناوخته رالې خدای دې وکړي نور کلونه نور وختونه بیا وختي راسي خپرونه واوري چون د خپرونې اخري شیبې دي او همدارنګه شیرزاد صاحب راته لیکلي چې وایي هېڅ تشویش ونه کړئ تاریخ د هرې دولتي ملي سیاسي او قومي مشرانو او واکمنانو په اړه دقیق او اړخیزه قضاوت کوي چې د خادم صاحب ته ویلي واقعا ډېره ښه خبره مو اشاره کړې د شیرزاد صاحب کور مو ودان نړۍ مننه او بیا یې راته لیکلي دي چې وایي شیرزاد صاحب لیکلي چې د ارواښاد قیام الدین خادم صاحب زموږ د هیواد ستر ویاړ دی واقعا همداسې د مشران هغه څوک چې زموږ سره نسته الله دې وبخښي او هغه څوک هغه مشران هغه شاعران چې زموږ سره دي خدای دې دوی ته عمر ورکړي چې تر ډېر وخت پورې خپل ژبې ته خپل هیواد ته خپل وطن ته خدمت وکړي خادم صاحب که شعر سره تیار وي خو بس مهرباني وکړئ ما لټو خو پیدا مې نه کړ زما ګمان دی چې هغه شعر په ساروان کې دی او په بلکا کې لکه چې نشته بل هر شعر چې تاسو لرئ هغه زما سره شته خو فکر کوم چې ستاسو په غږ مو اورېدلی وای ښه به وي خو که بل شعر په لاس کې ولرئ هغه موږ ته ووایاست چې خپرونه بیا وروسته راغونډه کړو چې یو نیم ساعت خپرونه تېر شو زموږ اصلا خپرونې روښان صاحب یو ساعته دي خو تاسو دونه خوږې خبرې وکړې او دونه ښه بحث و چې دا یو نیم ساعت داسې ژر تېر شو چې اصلا په ونه پوهېدلي وو نو تاسو یو شعر موږ ته ووایاست او بیا به خپرونه راغونډه کړو دغه مرحوم علامه خادم صاحب د کتاب د بلکانه یو بل غزل دی دا زما خوښیږي دا به تاسو ته ووایم خو زه یو بله خبره زما په دې حافظه کې راغله دا د یو محقق او د یو بل سیاستمدار خبره ده هغه په یو مصاحبه کې کړې وه هغه ویلي چې دا زمونږ محدوده جغرافیه د افغانستان چې ده دا ډېره قیمت بها جغرافیه ده په دې کې هر څه شته دی او په فرهنګي لحاظ موږ د جهان د ټولو فرهنګونو مور یو زموږ نه زیږېدلي دي هر څه او په موږ ډېر لوی کسان راغلي دي نو دا خپله مقدمه او د تبصره کې وایي چې موږ په افغانستان کې دوه مولاناګان لرو یو مولانا صاحب د روم دی او بل مولانا خادم دی چې یو یې د دري ژبې مولانا دی او بل یې د پښتو ژبې مولانا دی دا د خلکو خبرې دي د خلکو نظریات ما اورېدلي دي البته هغه کسان به زما نه ډېر پوهېږي دوی به ډېر تحقیقات کړي په دغه برخو کې نو دوی په دې خبرو قانع شوي دغه غزل چې ما غوښته دی تاسو ته ووایم زما خوښېږي او دا غزل زه کله کله چې لولم په ما ډېر تاثیر کوي وایي ډیوه دې زړه مې په سلګو شوه ته به کله راځې د آرزو شپه په تېرېدو شوه ته به کله راځې ما ټوله شپه ستا په آرزو باندې سپوږمۍ ته کتل لاړه اوس مخ په ډوبېدو شوه ته به کله راځې د زړه په سر مې درته وکرل ګلان د مینې اوس مې باغچه په تویېدو شوه ته به کله راځې چې دا وروستۍ هیله هم نورو غوندې خاورې شوله چې دا وروستۍ هیله هم نورو غوندې خاورې شوله آرزو له پاسه په سلګو شوه ته به کله راځې ای د افغان د خوشحالۍ او سعادت ساعته ای د افغان د خوشحالۍ او سعادت ساعته سا د ولس مو په سکندو شوه ته به کله راځې دا شعر په 1340 کال کې ویل شوی دی په دې شعر کې د خادم صاحب د ژوند ډېرو برخو ته زه فکر کوم چې دا یو سندرغاړي په سندره کې هم ویلی ده روشان صاحب دغه داسې ده چې زما خیال دی د دې نه وروسته قلندر مومن په همدغه قافیه او په همدغه ردیف باندې دغه شعر ویلی و بیا میرمن قمرګل ویلی دی بله و میرمن قمرګل خدای دې وبخښي ما نه دی اورېدلی خو په دې کې ډېره د خادم صاحب د زندګۍ هغه ډېر مایوسیتونه چې ده لرل او په دې زندګۍ کې ډېر مایوس او د ډېرو شیانو هغه یاس او تاثر پکې ښکاري دلته بعضې خبرو ته اشارې دي په دې شعر کې زما ډېر خوښېږي بلکل ډېر ښه شعر خادم صاحب په دې اخري کې که تاسو څه ویل لرئ څه پیغام لرئ موږ سره شریک کړئ زموږ د خپرونه ورو ورو رالنډېږي نو خوښ به شو د اورېدونکو را سره دي
ستوره صاحب مننه کوم د پیغامونه خو لوی خلک پرې دي خو ډېر وړوکی سړی زما د پیغام تاسو زموږ دومره کار مې نشته دی خو زما پیغام به د خپلو وطنوالو دپاره دا وي چې د دې وطن د نجات دپاره او د دې ملت د سرلوړۍ دپاره چې دا هر څه کولی شئ صرفه پرې ونه کوئ. بله واقع یو څه وکئ، بې پروا او بې اعتنا مه اوسئ. موږ په ډېر د تاریخ په یوه ډېرې بده مرحله کې پراته یو او دا مرحله داسې ده چې لکه هغه پخوا به خلکو ورته ویلې سکنجه. دا سکنجه داسې یو ماشین و چې انسانان به یې پکې تړل او بیا به یې تاوول او دوی به دومره عذاب کاته او موږ د تاریخ په هغه سکنجه کې پراته یو ټول. نو د وطن او د ملت د نجات لپاره چې په هر ځای کې د چا سره ملګرتیا کولی شي صرفه مه کوه. هر څه دی چې په وس کې پوره دي هغه وکړه. که خبره کولی شي خبره وکړه، که لیکل کولی شي لیکل وکړه، که د چا سره ملګرتیا کولی شي ملګرتیا وکړه. خو یو شی مه هېروئ، یو شی مه هېروئ، دا خپل تندی خپل مخاطب ته همیش روښانه او ورین وساته. هېڅ چا ته په تروش تندي مه ګوره. که هغه ستا ورور دی، که د تربور دی، که د بل قوم دی، که ستا قوم دی، که د بل کلي دی. بالکل غږ پراخه کړئ او د ملت کې هر چا ته غږ ورکوئ او د خپلو خلکو ته غږ ورکوئ. ګورئ موږ پسې ډېرې لویې بلاګانې دي او ډېرې لویې خطرناکې سیاسي نقشې ورځ په ورځ عملي کېږي. دا ټول خلک دا شیونه اوري خو په بنیادونو باندې ځان پوه کړي. د ستوری صاحب ما یو څو هفتې مخکې یوه خپرونه د ساروان په نامه باندې د فیسبوک نه چلوله. ډېرو خلکو دا خپرونه کته او ما سره ډېرو دوستانو همکاري دا پکې کوله چې زموږ هدف په هغې خپرونه کې همدا و چې یو نیک پیغام د ملت ته ورسو او وکولی شو چې دا ملت خیلونو ته متوجه شي او د خپل ځان خیر او د خپل ځان فلاح، د خپل ځان ترقۍ، د خپل ځان د سعادت خواته پام شي او هغه کسان یا هغه شیونه چې د دوی په ضرر دي هغه وپېژني، هغه شیونه وپېژني او د هغوی د هغه بدو شیونو د مخنیوي دپاره خپل ځان سره تدابیر پیدا کړي، یو د بل سره لاس ورکړي، یو د بل سره مرسته او کومک شي. زه د دې خبرو حق نه ورکوم ځان ته، خو دا تاسو ما نه غوښتنه وکړه ځکه زه دومره لوی انسان نه یم چې زه ملت ته یا خلکو ته او اورېدونکو ته پیغامونه پرېږدم. زه د خپل یو خدمتګار سړی یم، لکه پلار غوندې مې الله دې وبخي هغه ځای ته خو رسېدی هم نه شم، خو د هغه په لاره روان یم، هغه لار تعقیبوم. او لویه ارزو مې دا ده او لویه هیله به مې دی په زندګۍ کې چې ما چېرته کولی شي او یا وکولی شم چې د خپل قوم ته په یوه برخه کې حد اقل یو قدم مې اخیستی، یو خدمت مې ورته کړی. دا به زما د زندګۍ لویه ارزو وي او د دې نه بله لویه ارزو هم نه لرم او بله پیغام هم نه لرم خپلو خلکو ته. خو ما چې خپل زندګۍ کې څه زده کړه او څه مې ولیده او څه مې ولوسته او څه مې ولیکل، فقط د هغې هغه جوهر دا دی چې که خپل ځان له متوجه نه شو او خپل ځان د ساتنې دپاره د خپل یو بل ته لاس ورنه کړو او مشخص پروګرام ونه لرو ورته، موږ د تباهۍ خواته روان یو. موږ د یو ملت او د یو قوم په حیث باندې تباه کېږو او د دې تباهۍ دپاره غرب، شرق، شمال، جنوب دا ټولو لاس یو دی. بالکل ډېر لوړ پیغام په دې کې متحد دي سره د عمل متحدانه کېږي او په دې کې په لکهاو څه چې په میلیاردونو بلیونونو ډالر پکې مصرفېږي او مصرف پکې شوی دغه شی ډېر مهم دی. او بله خبره چې زه غواړم وکړم د خپلو خلکو ته، ما له اجازه به راکوئ، زه پوهېږم دا ستاسو پروګرام سیاسي نه دی، خو دا خبره ضرور ده زه یې باید وکړم. هغه خبره دا ده چې زموږ نظام بدل شوی دی، اسلامي امارت دی. دغه نظام ښه دی که بد دی که هر څه دی، موږ پرې نیوکې هم لرو، بد هم پرې وایو، غندینه هم کوو، د نیکو اعمالو تمجید هم کوو. د دې د اصلاح دپاره د هیڅ نوع هیلې نه خودداري ونه کوي. متحد شئ سره، قومونه ډله شئ، مشران ډله شئ، د دغه امارت سپین ږیرو سره کښېنئ، دې ته لار وښیئ، دې ته خپلې غوښتنې ور وړاندې کړئ چې تاسو څه غواړئ. که موږ د جنکو مکتب غواړو، دا په مظاهرو نه کېږي چې موږ مظاهرې وکړو، هله چې موږ مکتب غواړو.
موږ د یو قوم په حیث، موږ د قومونو د مشرانو په حیث، موږ د دې قومونو د ځوانانو په حیث د دغه امارت د سپین ږیرو سره باید کینو، دوی ته ووایو چې دا شیونه زموږ د دې خلکو، زموږ د دې ملت او زموږ د دې قوم امې غوښتنه ده، امې ضرورت دی، دا ستا مشکل پکې څه شی دی؟ واقعیت دا غیر د دې نه په بل شي نه حل کېږي، دا په مقالو نه کېږي، دا په مظاهرو نه کېږي، دا په دې پروګرامونو نه کېږي، دا په دې شیونو نه کېږي. د دې لاره همدا ده. ځکه اوس په موږ راته پل شوي دي. زه یو دلیل ګورم په دې خپله خبره کې، هغه دلیل دا دی چې موږ پښتانه تر هر څه نه زیات په خپلو اولسي اصولو باندې ډېر کلک ولاړ یو او هغې ته ډېر احترام لرو. یو وخت کې استاد هاشمیان دی الله وبخښي په کلیفورنیا کې هغه وفات شو، هغه سره ما خبرې کولې، نو په هغه وخت کې هم د طالبانو نظام، نو ما ورسره خبرې کولې، نو ما ورته ویل استاد راځه داسې یو کار وکړه، دغلته یو څه د قومونو مشران او یو څو سپین سرې ښځې، دا زموږ اصول دي، دا جرګه که په دې خلکو باندې موږ ټول درسره لاړ شو. نو دغه زما آخري خبرې وې. الله دې ټولو ته عمرونه ورکړي، ستاسو ډېر تقدیر کوم، ستاسو د کور ودان وي، تاسو ډېر زحمت وباسئ، ډېر تکلیف ګالئ. زه په دې زحمتونو پوهېږم چې ما 22 کاله په کاناډا کې راډیو چلولې ده او د هغې نه وروسته مې تقریبا 12 کاله تلویزیون او څو اخبارونو دا چلولي. زه د دې کار په زحمت، د دې کار په عمق، د دې کار په درنښت او د دې کار په ارزښت باندې نسبت نورو خلکو ته ډېر ښه پوهېږم، ځکه چې زه پکې دخیل وم. زه ستاسو اورېدونکو ته دا یوه جمله بله هم وایم، ټولو معززو اورېدونکو ته د سلام او احترام نه وروسته دغه خپرونه چې تاسو واورېده دا په ډېر زړه چاودون برابرېږي، دا د زړه په وینو باندې اوبه کېږي، دا د مغزو او دماغ په هغه کوچو باندې غوړېږي، بیا تاسو ته وړاندې کېږي چې تاسو د دې تقدیر وکړئ، د دې قدر وکړئ، دا خپل عقل هم دومره خو وکړئ، دا د خلکو خبرې خو واورئ. ګورئ ای زما محترمه قومه، ته خو د خلکو خبرې هم نه اورې، ته خو راډیو هم نه اورې، ته خو تلویزیون هم نه اورې، ته خو د چا پروګرام هم نه اورې، نو دا ته د خپل ځان او د خپل قوم دپاره څه شی کوې؟ الله مل شه، خدای دې تاسو ټولو نگهبان. ډېرې ښکلې خبرې مو وکړې روښان صاحب، واقعا دونه ښایستې خبرې مو وکړې، دونه لوړ پیغام و چې یعنی ډېر خوشحاله سوم په دې باندې. نو زه روښان صاحب څخه دا هیله کوم چې زموږ له یو څو د 15 ستوري څخه له یو 2-3 ستوري مو لا پاتې دي، زه دا هیله کوم چې کله کله په روښان صاحب باندې غږ کوو نو زموږ سره همکاري وکړي، زموږ ملاتړ وکړي، چې واقعا ډېرې خوږې خبرې کوئ، ډېرې خوږې خبرې کوئ او حقیقت وایاست او ډېر معلومات هم لرئ. نو زه ستاسو په خدمت کې یوازې نه چې هر هغه څوک چې د دې وطن د خیر او د فلاح دپاره یو غږ پورته کړي یا قدم ورته واخلي یا لاس ورته وخوځي په خوا کې. ما یو وخت په خپل پروګرام کې یوه خبره کړې ده په راډیو کې، هغه وخت کې په دغه کاناډا کې دا د جمعیت او د حزب اسلامي ترمنځ د دومره اختلافات دومره زیات دا اختلافات چې آخر د قومي سطح ته ووته او دلته د جمعیت د ګوند یو څه نشرات او خبرې وي راډیوګان یو څه وسایل لرل. ما په دې خپل پروګرام کې ویلې ما له هغه نر او هغه زړور او تکړه قهرمان انټي پښتون چې دی ووایي چې زه په دې وطن کې پښتانه نه منم، دا د راشي زما د راډیو نه د خبرو کې دویم سړی زه په خوا کې ودرېږم او تر اخره ورسره ودرېږم. او هر هغه نر او تکړه پښتون که دا غږ کولی شي چې غیر د پښتنو نه بل قوم په دې وطن کې زه نه منم، د ده په خوا کې هم همدغسې ودرېږم. نو مالې چې په تاسو کې دغومره خلک نشته چې دغومره ایمان او جرأت ولري چې دا خبره وکړي، دا ولې دا قوم تکه تکه کوي؟ دا ولې قوم په دغه مردارو باندې لړئ؟ دا ولې قوم په دغه زهرو باندې تاسو ککړوئ او د بل سره اچوئ؟ ته خو دغلته ناست دي. نو الله تعالی دې روښان صاحب دغه نفرتونه زموږ د ټولو قومونو نه او د ټولو ولسونو نه لرې کړي، خدای دې مینه او د محبت ژوند ورته وکړي. زموږ خپرونې اخري شیبې دي او ستاسو نه ډېره زیاته مننه کوو چې زموږ په یو وړه خوله باندې هغه زموږ بلنه ومنله او د خپل یو دوست د بیرمنې جنازه چې نن تاسو بعد د هغې خبر راکړه هغه هم پرېغوستله او موږ سره هم په خپرونه کې برخه واخیستله. ډېره زیاته مننه هم کوو او بیا هم لکه زما همکار ډېره مننه کوم. زه په خدمت کې به هر وخت تاسو انشاءالله چې کله به آینده کې مونږ ضرورت پیښیږي زمونږ دغه چینل هم نوی دی، زمونږ د هلې ځلې چې دي دا مونږ خو د ډېر وخت نه کوو. زه او د زما قدرمنه همکاره تورپیکۍ جانه مونږ غواړو چې د پښتنو ادیبان، شاعران، لیکوالان
او هغه شخصیتونه چې هغه دغه نوې نسل یې نه پیژني خلکو ته ورمعرفي کړو. همدغسې زموږ قدرمن شاعران را سره په ژوندۍ بڼه ملګري شي او موږ سره خپرونې وکړي. موږ د دې چینل د لارې نه د خپل خپرونې د لارې نه په ټولو باندې غږ کوو چې هر څوک غواړي موږ زموږ دغه همکارې ته دي یو میسیج کوي، ما ته دي یو میسیج کوي چې زه په دې خپرونه کې شرکت کول غواړم، موږ به ورته خپرونه تیارو او ورته برابرو به او موږ سره دې همکاري کوي په دې کې. خو په دې شرط باندې چې زموږ د خپرونه دوی خوښه کړي، دوی زموږ د چینل لایک او فالو کړي او زموږ د یوټیوب چینل تاسو د خبرونه به سبا په یوټیوب کې هم پرته وي نو هغه سبسکرایب کړئ. ډیره مننه. په اخر کې تاسو دواړو محترمونه یو هیله کوم، هغه هیله مې دا ده چې دا کار ډېر ستړی کوونکی کار دی، دا انسان ډېر سخت ستړی کوي او ستاسو نه مې هیله دا ده چې ستړي نه شئ. موږ چې داسې خواږه مېلمانه ولرو لکه تاسو غوندې او داسې اورېدونکو ولرو نو موږ به په خوشحالۍ سره دا ستړیا قبول کړو. خو په دې شرط چې روښان صاحب لکه تاسو چې وویله موږ په رادیو کې تقریبا تر 100,000 نفره هم اورېدونکي ډېر لرو، ولې کله چې خپرونه راسي نو لږ کسان راځي خپرونه اوري، لکه دغسې چې روښان صاحب وویله راځئ چې لاسونه سره ورکړو، راځئ چې دا خوږې خپرونې واورو، راځئ چې یو څه ځینې زده کړو او خپل د دوستانو سره شریکه کړو. ستوري صاحب هم وویل د یوټیوب چینل تقریبا دا یو کال کېږي چې موږ فعاله کړی دی، ولې دوی سبسکرایب کړی نه دی تر اوسه پورې ډېر خلکو. دا ګورئ دا د افسوس ځای دی. د اوسګار اعظم خبرو له اوس که داسې ووایم چې په افغانستان کې حد اقل چې زه دا غلطه احصایه ووایم دا خپل اټکل چې ووایم 75% د نفوس بیکاره دی. 20% کې نیم دهقانان دي، نیم باغوانان دي، څه مامور دی، څه کاتب دی. دا به نه لرې دا مصروف خلک دي. دغه 50% واورو دا ته څه کوې؟ ته چې راډیو نه اورې، ته چې په یوټیوب کې یو چینل نه سبسکرایب کوې او هغه ته نه ورځې او هغه هم ستا چینل دی، ستا خلک دي، ستا په ژبه غږېږي او ستا په درد ژاړي او ستا په غم ژاړي. ته د ده سره دومره مرسته نشي کولی، د کومې ښې ورځې توقع او تمه لري. او دا ټولنیزې رسنۍ خو نن سبا ډېرې زیاتې دي او هر سړي چینل هم جوړ کړی دی خادم صاحب. خو زمونږ یوازینۍ زما او د دغه تورپیکۍ جانې خواهش او ارزو دا ده چې مونږ دواړو په دې دغه باندې دې میدان ته راوتلي چې مونږ د خپلو خلکو سره یو څه نه څه یو ښه خبره ورته وکړو، د هغې نه مونږ زده کړو، زمونږ نه که څه یادي چې زمونږ نه هغه زده کړي. نو دې کې داسې باید مرسته وشي. ښې شیبې او لوړ بریالیتوبونه تاسو دواړو ته غواړم. خدایم کامیاب او موفق لره. خدای مو د اورېدونکو کې هم دا تاثیر خدای پیدا کړي چې دا ستاسو خپرونه یا د ستاسو په شکل باندې نورې خپرونې پیدا شي. دا یو کافي نه ده، دوه کافي نه دي، لس کافي نه دي، په زرهاوو دې نورې پیدا شي. خو دا ملت دې راهوښیار شي، دا خلک دې راهوښیار شي، ورپسې دې ودرېږي، دا ټول دې تقویه کړي، ټولو پسې دې ودرېږي. دا خو ستاسو خلک دي. بله همدارنګه زه وګورم چې زموږ یو همکار قدرمن سروار یوسفزی صاحب اوس راغی چې زه یوسفزی صاحب ته ستړی مسې وایم. امین افغان راته لیکلي چې تاسو د یوټیوب چینل لینک دلته شیر کړئ نو چې موږ یې سبسکرایب کړو. قدرمن امین افغان صاحب د رادیو په صفحه کې چې تاسو داخل سئ د هر اعلان لاندې هم د فیسبوک لینک پروت دی یا هم د یوټیوب لینک پروت دی، ولې نه په رادیو کې بیا به هم ستوري صاحب په دې صفحې کې هم ور واچوي. نو زه یو خبر مې رایاده شو، دا خبره کوم ځکه زه داسې فکر کوم زموږ د خلکو په مغزو کې هم داسې یو شی شته. ما په کاناډا کې خپل ډېر عمر بر علاوه د دې چې زه په دغه فرهنګي سیاسي او مطبوعاتي کارونو کې مصروف یم، ما خپل کار په دغه شخصي امور کې کړی دی، چاته مې کار نه دی کړی ډېر عمر. یو وخت ما د یو چا سره خبره کوله، ما ویل که ته د دې دپاره یوه لویه ګټه د لاسه ورکوې چې په دې کې هغه څوک چې تا ته دا ګټه راوړي هغه پکې یو 2 روپۍ جوړوي، دا ستا تاوان دی، دا هغه نه دی. دغه ډېر خلک چې دا ټول شی نه اوري، نور پکې څه هم نه اخلي. او خاص زه اوس دا داسې کوم چې دوی له داسې وشي. له ځان سره فکر وکړئ خلکو، له ځان سره فکر وکړئ، تباهی خواته روان دی دا ټول هر څه. او موږ خدایي خدمتګاران یو روښان صاحب، موږ باوجود موږ له ځانه تاوان کوو. ما مخکې د دې خبرې تذکر په خپل تعارف کې وکړو چې موږ 22 کاله راډیو، اخبار، تلویزیون څه چلولي. بالکل خبره په صراحت کوم، دا پروګرام دی، دا ریکارډ دی، دا پاتې کېږي، دا تاریخ دی، زه به سبا مرم
په دې تاریخ کې به خلک تحقیقات وکړي کوم غلطه کړې و به ما په سپک سپور چالان کې به را پسې کوي دا دومره قانون مې کړی دی د دې کار لپاره هر وخت دغه تاوانونه دا پیسې ز پوره کوم ما د ورځې 2 ساعته 8 ساعته د بل چا سره اضافي کار کړی چې دا پوره الله مو خوشاله لره ژوند شکر کوي دا تاوان ستوري سه کوي دا تاوان تورپیکی خور کوي دا تاوان د یو 15 کس دوستان هغه هم کچرته نیک دوستان ځکه ما خو د خپل ژوندۍ کې دغه یو څوک پیدا نه کړ چې څوک د 40 روپۍ دی یو نیک کار لپاره و باندې واقعیت یو سبزی ورور لیکلی چې وای زه مو ولې یم زه خو هم ستاسو د پروګرام برخه یم یو سبزی ورور ما خو تاسو واخیسته سلام هم در واچوي نو هیڅ وخت زموږ نه یریږي نو په یې نو کوته تا مونږ یې کړي په خیر ورځي اخر کې راځي به برق نو بله د خبرونې په اخر کې بیا هم د روشان خادم صاحب څخه نړۍ مننه کوم الله مو خوشاله ور ژوند تاسو ته غواړو بریاو درته غواړو روشان صاحب او خوشاله سوم چې نن ورځ موږ خپرونه داسې رنګینه کړه همدارنګه خپل ګرانو اوریدونکو څخه نړۍ مننه کوم چې خپل پر ښکلو کومنټو یې زموږ خپرونه رنګینه کړه نو چې د خپرونې آخري دقایق دي دا چې تر د بلې خپرونې په خپرونه کې خپرېدو کې بیا هم ستاسو په چوپړ دریږو نو تاسو په لوی خدای سپارو د کوم ځای کې چې شپه ده شپه یې په خیر کوم ځای کې چې ورځ ده ښه ورځ ورته غواړو ټول په الله سپارم مهرباني ستوري صاحب تاسو هم خپل د خپرونې ورسره وکړئ چې تقریبا 2 ساعته د خپرونې پیر سو بله زه به د پامانۍ سره دغه امین افغان ورته وایم چې یوټیوب لینک یې غوښته سرور یوسفزي په دغه خپل کمنټ کې شیر کړ نو مهرباني وکړئ دغه چې کلیک کړئ هلته یوټیوب ته ورځئ او هغه ځای کې تاسو سبسکرایب کولی شئ نو زه په اخره کې د قدرمن روخان خادم صاحب نه بیا نړۍ مننه کوم د درنو قدرمنو لیدونکو اوریدونکو نه چې تر اخره پورې موږ سره د دې خپرونه کې ملګري وو او زموږ خپرونه د زړه په غوږونو واورېدله موږ سره بدرګه کړله ډېره زیاته مننه کوم تر بلې خپرونې پورې ته اجازه غواړو د الله په امان خدای مو روغ جوړ او خوشاله اوسه تاسو اوریدونکو دې الله پاک په خپل امان کې وساتي کامیاب بریالي او سرفراز اوسئ خدای په امان په اخر کې به البته د سردار علي ټکر په आवाज باندې د مولانا قیام الدین خادم صاحب یو غزل یا یو سندره تاسو ته پلی کو تاسو دا واورئ او موږ به د اجازه واخلو د الله په امان لارا بخایم کومم کنوم نوم رختیا بوایم کومم کنوم نوم صحیح لارا بخایم کومم کنوم نوم رختیا بوایم کومم کنوم نوم دیم زگیدلے بندگی قبلے نشم بندگی قبلے نشم آزادیم زگیدلے بندگی قبلے نشم بندگی قبلے نشم
بنده د خپل مولا یم کوم کنوم نوم بنده د خپل مولا یم کوم کنوم نوم ګلونه چې ګلزار شي پښتنو ته چې ګلزار شي پښتنو ته کرم ښکلي ګلونه چې ګلزار شي پښتنو ته چې ګلزار شي پښتنو ته په دغه تمنا یم کوم کنوم نوم په دغه تمنا یم کوم کنوم نوم کشته ناستی طوفانونه دی په مخ کې طوفانونه دی په مخ کې په ماته کشته ناستی طوفانونه دی په مخ کې طوفانونه دی په مخ کې په دې لارې بیا یم کوم کنوم نوم پدې لارې بیا یم کوم کنوم نوم ناس په خوب د غونچې رو راوي خواما رو راوي خواما د ناس په خوب د غونچې رو راوي خواما رو راوي خواما خادم بد سبایم کوم کنوم نوم خادم بد سبایم کوم